قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر. دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وي سارنې خپرونې دي. د بي بي شيرینی په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او زه د دې خپرونې قربانه نګین شاه او زه ناهید سهار تاسو ته هرکلی وایو. په خیر راغلی، په خیر اوسئ او سهار مو په خیر. سهار مو په خیر. پاکستان او افغانستان کې دا وخت د سحر چې دی او د کال 2020 د جون د میاشتې 12مه نیټه ده. ورځ د جمعې او دلته په واشنگټن ډي سي او په ورجینیا کې د شپې 9:30 بجې دي. د خبرونه تاسو ته نه پنیغه وړاندې کوو. د خپل کورونو نه دا یو ساعت خبرونه ده چې تاسو هم کته شي هم اورېدې شي. تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان شپږ نیمونه تر 9:30 پورې او د افغانستان د شپږو نه تر 9 پورې دا غینه پسې تاسو بیرته تکرارو او تاسو بیرته کته شي. دا خبرونه د مهال په فیسبوک باندې راغلي ده او تاسو په فیسبوک باندې کته شي او تاسو خپل کمنټونه را لګولې شي، پیغامونه را لګولې شي او چې څه هم موضوع په غي باندې خپل درای اظهار کولای شي. نو ناهید براته وایي چې نن په څه خبرې کوو. بالکل نګین تاوتی جون 12مه نیټه ده. نو بالکل د جون 12مه نیټه چې موږ همیشه خپل ملګرو له د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم ورځ مخصوص شوی وي په کوم ورځ باندې په کوم نیټه باندې موږ هغه د سره هغه موضوع وروړو. نن نه ورځ د جون 12مه نیټه ملګرو ملتونو د ماشومانو نه د مشکل اخیستلو پر ضد یا مزدوري اخیستلو پر ضد دا ورځ نو اټل کېږي د دې ته مخصوصه کړی ده چې ماشومان لدی ایله د تعلیم مو کې ورکړي شي هغه نه د مزدوریان د کار نه اخیستل کېږي او په دې چې په نړۍ کې د دې شر ډیره زیاته ده. نو په دې بنیاد باندې هغه د ورځ مقرر کړي چې په دې ورځ باندې غټ غونډې وشي، سیمینارونه شي، خلکو له آگاهي ورکړي شي، پوهه ورکړي شي او داسې ادارې جوړې کړي او داسې طریقې باندې ملکونو سره مرستې وکړي چې هغه د ماشومانو دغه د مزدوري د وخت تعلیم د وخت نو هغه په مزدوري کې لګي چې دا ولې په تعلیم کې بدل کړي د پرای کار کې د غونډې کېږي. نو د ملګرو ملتونو د مخه دغه د مزدورانو د کمشره چې د پنړۍ کې په بل یغې دا سوچو کو چې دا په دې باندې کار په کار ځکه چې په نړۍ کې دا شر ډیره زیاتیږي لګي د دې کې افریقا چې نو په اول نمبر د یغې کې د مزدوري شر ډیره زیاته د ماشومان د کار اخیستلو شر چې نو هغه ډیره زیاته د دې تر مخه چې هر 15 ماشومان کې یو ماشوم چې نو هغه خامخا مزدورکار د کار کې په مختلفو ځینو کې کار کې لګیا دي او د دې ترڅنګ بیا چې نو په مجبوري توګه بیا خبرو کینو د افریقا کې 2 میلیون خلک چې ماشومان چې دي نو هغه مزدورکار دي او کارونه کې په مختلفو حوالو سره دغه شان بیا په دیم نمبر د په اول نمبر د افریقا بیا اسیا یا پسفیک ملکونه چې کوم دي نو هغه بیا په دیم نمبر دي چې په هغه کې په هر څلور ماشومانو کې یو ماشوم چې نو هغه مزدورکار دي او مزدوري کوي او په مختلفو ځایونو کې. خو بیا دا ویل کېږي چې دا په کوم ملکونو کې لکه چې غربت زیات دی، کوم ملکونو کې جنگ ځپلي علاقې دي، کوم چې آبادی زیاته هغه ته دا قسمه شرع سیواوي د مزدورانو بین کومه دغه شنو کو بیا پاکستان چې ملکونو کې بیا په خاص توګه افغانستان او پاکستان ته چې موږ په دې کې هم په دې حواله سره شرع ذکر سیوا د چې دلته هم جنگ ځپلي علاقې دي د تیرو لسیز د افغانستان کې جګړه د دغه شن پاکستان کې هم د بدامنۍ حالات غربت زیاتې آفتونه په قسم راځي. نو دا هم ویل کېږي چې په کوم ملکونو کې غربت او آفتونه زیاتې او غربت زیاتې طوفان زلزلې په زیاتې راځي او جنگ وي امن نه وي نو هغه بیا ماشومان د سکولونو بهر وی او هغه بیا زیاتره د خپل کور گاډي چلول د پاره ماشومان مزدوریان د پاره سړکونو ته روزي میخانو ته زی په کورونو کې دنه کار کوي په کالینو کوم ځای کې جوړیږي مختلف حوالو سره بیا د هغه د دې ترڅنګ هغه د دې ستونزو کار کوي او بیا نن سبا کووډ-19 په وجه هم کوم ګورو نازین نو هم ډېر ستونزې لکه ماشومان د پاره ډېر ستونزې پیدا شوې دي چې هغه په کورونو کې بندي دي، غربت زیات دی، مزدوري نه غوسه شي، کور کې ډوډۍ غوسه شي، ماشومان روزي مزدورو پس روزي دغه شان دغه د سیادت لپاره هم خنه ده خو بیا هغه مختلف طریقو سره ابیوز کېږي لګیا دي. نو نن دا ورځ چې په دې ملګرو ملتونو لخوا د مزدورانو لپاره یا د مشکل اخیستلو پر ضد مازل کېږي نو موږ چې موږ خپل اوریدونکو سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو د خپل ماشومان څنګه په سیمه کې ماشومان د پښتنو په سیمه کې د ماشومان څه حال دی
ماشومان سکول ته ځي نه ځي په کومه طریقه ماشومان ابیوز کیږي کارونه لغوي کیږي لګیا نو دغه څه نظر دی څنګه ویني څنګه د دې حل ویني دغه څنګه موضوع دی نګین ته پکې څه بالکل همدغه موضوع دی نن ولې چې دا داسې ورځې چې کوم د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کېږي په هغې کې چې کومه موضوع داسې وي چې کوم ورځ داسې وي چې زموږ د نړۍ سره تعلق لري یا تړون لري نو په هغې باندې بیا خبرې کول لازمي وي ولې چې که ملګري ملتونه که یو ورځ لمانځي نو د هغې شاته یو پوره لوی مقصد وي د هغې یو وجه وي چې په څه وجه باندې دا ورځ لمانځل کېږي په نړۍ کې په ماشومانو باندې هغه سخت کار هغه سخت مشقت د بدني مشقت اخیستل چې دي نو هغه غیر قانوني دي په ماشومانو باندې مشقت کارونه کې نشي اخیستی هغه ماشوم چې د 15 کال نه واخله تر 19 کالو پورې لکه ماشوم ګڼل کېږي تر 19 کالو پورې ماشوم ګڼل کېږي هغه پورې ماشومانو باندې د بدني مشقت کار اخیستل او بیا هغه کار چې د ماشوم ته خطر وي د څه خطر وي د هغه د وجود ته خطر وي او د هغه ذهني حالت ته خرابېږي او د هغه تعلیم ته خرابېږي د هغه سماجي ژوند ته خرابېږي هغه کارونه د ماشومانو د لپاره اغیزمن ګڼل شوي دي هغه خطرناک ګڼل شوي دي او 15 کال نه تر 9 کالو پورې 19 کالو پورې ماشومان چې دي نو په هغه باندې سخت بدني مشقت کار اخیستل غیر قانوني دي دا په پاکستان کې هم دي او د نړۍ په هر یو هیواد کې د قشانی دا ټول قانون چې دی نو دا منظور شوی دی هغه خو بیا هم کتل کېږي چې د غربت د لاسه په زموږ په هیوادونو کې هم دا چې دی نو په افغانستان او پاکستان کې ماشومان سخت کارونه کوي چې کوم زموږ لیدونکي دا مهال په فیسبوک او په ټي وي دا کتلی شي چې څنګه ماشومان چې دي نو د ګاډو د کار کوي او بیا د یونیسف ادارې د راپور لمخه په افغانستان کې کار کوي او بیا وسره په پټو کې کار کوي یا سروي ساتي دا ټول چې دي نو هغه کارونه دي چې کوم ماشومان د لپاره منشوي دي یا غیر قانوني ګڼل شوي دي د زمونږ لیدونکي او اوریدونکي تاسو چې دي نو دا موضوع موږ تاسو ته وړاندې کړه دا نن زمونږ موضوع د ملګرو ملتونو لخوا نن چې دي نو په سیمه کې د ماشومانو د مشکل لکه وجود یا بدني مشقت د کارونه افیس کمنټونه راغلي شي په کمنټونو کې پیغامونو کې تاسو دا ویلي شي چې تاسو په کوم عمر کې کار شروع کړی دی کوم هغه مسافرونه چې بهر هیوادونو کې دا مهال ژوند کوي چې تاسو کوم چې مزدوري کوي په بهر هیوادونو کې نو کوم ته ویلې شي چې په کوم یو عمر کې تاسو دا خپل مزدوري شروع کړی و یا هغه چې کوم لکه ماشومان وي د 19 کال نه واړه وي او کنه په خپل وخت باندې شروع کړی و نو تاسو هم زموږ سره د خپل د ژوند قصې شریکولې شي تجربه شریکولې شي چې تاسو په څنګه په کم عمر کې او تاسو د مزدوري شروع کړی و او بیا تاسو خپل رائے راکولې شي چې په ماشومان باندې داسې کارونه کول چې ماشوم د لپاره نقصان لري د وجود د مزغو د تعلیم او د سماجی ژوند لپاره نو هغه غیر قانوني دي تاسو په دې اړه باندې خپل نظر زموږ سره شریک کړئ پیغامونه را روان دي په دې موضوع باندې موږ ټاپوټونه هم لرو هغه به هم تاسو وار په وار وړاندې کوو خو وربشو پیغامونه ته نو نه هیڅ پیغامونه وړاندې بالکل نګین پیغامونه خو ډېر ښه را روان دي او د ما چې کوم مخامخ ته دینو دي خو موضوع سره تړلیم دي سرور جان وایي چې نګین شاو نه سحر خور بالکل موضوع ډېر ښه ده هر پلار ته پکار ده چې بچو باندې تعلیم وکړي ځکه چې تعلیم نه بغیر ژوند ډېر سخت وي بس غربت دا وي چې ماشومان نه پاتې غربت وي چې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شي او لوفر الک نعمت الله وایي چې نګین شاه خو تاسو نه خو ته ډېر سلامونه کوم موضوع ډېر زبردست ده پاکستان کې ډېر غریب خلک دي نو ځکه دوی کار کوي او تعلیم نه پاتې شي حکومت ته پکار ده چې دوی ته پام وکړي زموږ وزیرستان کې هم دا خبره ډېره زیاته ده او ډېر هلکان خپل تعلیم ته هم خیال نه کوي نو بالکل ماشومان هم تعلیم ته خیال نه کوي خو ماشومان خو نه پیږي مو لا خو پیږي کنه له پکار وي خو یا څونه چې ملګری لکه سرورجان هم دا خبره وکړه چې غربت داسې یو د زموږ په سیمه کې چې هغه د لاس خلک تعلیمونه نه پاتې کیږي دغه شان نعمت الله هم وایي چې تعلیم خو خلک غواړي خو غربت زیات دی نو
دغه نشي کولای چې سکولونو ته ماشومان ولېږي حکومت له هم په کار دی په دې حواله سره چې کارو کې نو جی نګین تاسو سره پیغام کوي کار کوي چې حکومت قانون منظور کړی دی او هغه قانون باندې عمل کول ضروری دی په هغه قانون باندې بیا د حکومت عمل په خلکو باندې چې عمل وکړي او چې یو قانون موجود نو بیا عام خلکو ته هم په کار دي چې دا هغه قانون لکه وی مني او دا هغه قانون باندې عمل وکړي چې موږ په خپل په یو قانون عمل نه کوو نو حکومت ډېر قانونونه جوړ کړي چې عام خلک عام ولس په عمل نه کوي نو په هغه قانون جوړل نو بیا څه فائدہ نه هغه تاسو په کاغذونو کې بیا پروت جمال الدین هم سلام علیکم ډېر مننه وعلیکم السلام دا شاهد الله یو پیغام د مې د الله نشي شاهد الله یم د کوهار نه بالکل مونږ ټول ته پکار ده چې خپل ماشومان باندې تعلیم کو دا ډېر پلانان شته چې په خپل هیڅ کار نه کوي او دوی ته وایي چې کار کاوه کار نه کوي نو کوډ نه یا کوته کو نه وزه بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي پلار په خپل کار نه کوي ماشومان چې کار کوي او کار نه کوي نه بیا کور نه وزه داسې ماشومان داسې پلاران هم شنو دې کې بیا خو د حکومت خو دغه نه وی کنه چې اوس یو کس په خپل کور کې ناسي پلار په خپل کور کې نه خپل کار نه کوي ماشوم ته چې واشه ته مزدوري وکړه او کني نه بیا نو او نو دا او بیا لکه دا خو واقعي لکه ماشوم ته چې دینو هغه په خپل باندې دومره خو عقل وطني او دومره سوچ نه کنه دا خو د مشرانو کار دی چې هغه څومره ماشوم ته په دې اړه او ورکه سبق لکه اسکول ته لیکي یا سبقونه پیوای او کار پینه کوي نو دا پیغامونه روان دي پیغامونه بلول خو زموږ سره یو راپورټ طرف ته بلار شو چې عمران ټکر چې د ماشومانو لکه داسې خو بشري حقوقو فعال دي خو په خاصه توګه باندې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي او په دې اړه باندې ډېری تجربه لري او ډېر زیات په دې باندې جوړ نظر لري نو زموږ همکاري او خبريالي سادیه قاسم شاه سره خبري کړې وې نو هغه دا خپل ویډیو را لګلې دا چې وګورو چې عمران ټکر څه وایي او باید چې وګورو تکیدو او وایو او ځان پرې کوو زمانو عمران ټکر دی او زه د ماشومان د حقوقو لپاره د 13 کالو راځي خیبر پختونخوا کې کار کوم د محکمه سپارک ارګنایزیشن سره کار کوم بیا مې سچ فار سټرګل ارګنایزیشن سره کار کوم په افغان ریفیوجیز چایلډ پروټیکشن باندې مې هم کار کړی دی دغه شان د چایلډ رائټس موومېنټ خیبر پختونخوا چې کوم چپټر دی نو دا فاونډر زیم او غرض او مقصد هم دغه دی چې هغه ماشومان چې د 13 کالو نه عمر کم دی د هغوی د حقوقو فروغ او د هغوی د حقوقو تحفظ ممکن شي تر څو پورې چې د چایلډ لیبر خبره ده نو پاکستان په دنیا کې هغه ټاپ ممالک کې شامل دی چې کوم ممالک کې چایلډ لیبر شرح چې نن هغه ډېره زیاته ده او بیا ماهرین دا وایي ایکسپرټس دا وایي چې په هغه ملکونو کې چې کومو کې قدرتي یا انساني آفات تیر شوي وي نو هلته کې د چایلډ لیبر شرح چې وي نو هغه ډېره زیاته وي د بده مرغه زموږ په صوبه کې او بیا زموږ په پاکستان کې زموږ په ملک کې قدرتي آفات هم تیر شوي دي انساني آفات هم دهشتګردي چې کوم راغلی و هغه تیر شوي دي نو هغه ماهرینو خبرې ته چې وګورو نو بیا په کنټکس کې دا خبره رښتیا ثابتېږي دې نه علاوه دام دا چې کوم ممالکو کې آبادي زیاته وي کومو کې غربت زیات وي کومو کې مهنګایي ډېره زیاته وي او کومو ملکونو کې چې د تعلیم شرح کمه وي او هلته قوانین موجود وي او عمل پې نه کېږي نو هلته هم داسې زیاتې نو بدقسمتي زموږ دا پاکستان کې اوس دا وخت ویل کېږي چې 2.5 کروړه هغه ماشومان چې سکول ته تلو په عمر کې دي هغوی سکول ته نه ځي عمر یې د سکول ته تلو دی 2.5 کروړه دغه یادېږي بیا ویل کېږي چې کم از کم 1 کروړ ماشومان په دغه 2.5 کروړو کې هغه په چایلډ لیبر کې دي نو دا بیا په مختلفو شعبو کې دي ویل کېږي چې په د زراعتو په شعبه کې ټول نه زیات دي لکه 70% تقریبا یادې چې په هغې کې دي بیا څه په انډسټریز کې دي څه په هوټلز کې دي څه په ورکشاپس کې دي څه په قالین جوړولو کې دي څه په ورکشاپونو کې مختلف شعبو کې بیا دي کار کوي او یو پکې ډېر زیات دی چې هغې ته موږ هیډ اینډ سلیوري ویو هغه د دیوال شاته دي پټ دي هغه چې دی نو هغه چایلډ ډومېسټک لیبر دی په کورونو کې چې کوم ماشومان کارونه کوي او بل چې دی نو هغه پکې بانډډ لیبر دی چې والدینو یا نیکونو یا پلارانو چې دی نو هغې
قرضې غشتي او دا قرضو لاندې دای ماشومان چې دین هغه د خښتو په بټو کې یا په زمیندارو کې اغي مزدوري کوي په ملک کې د پاکستان د آئین د شک 25 اعلان دی تعلیم بنیادی حق دی د 15 کال نه والا 1400 کال پورې د هر ماشوم الک او جنې لپاره بیا قوانین جوړ شي په وفاقي سطح په صوبایي سطح باندې د مفت او لازمی تعلیم د 15 نه 1400 کال پورې هر ماشوم لپاره زموږ په خیبر پختونخوا کې بیا یو سروې شوی و په د تیر حکومت کې په 2013 کې شوی و دا غي لاندې زموږ په صوبه کې اتلس لکه سکول ګوینګ ایج ماشومان چې دي دا آوټ اف سکول دي نو زما لومبې سوال ستاسو نه دار چانه دا دی چې دغه اتلس لکه ماشومان سکول ته نه دي نو چېرته ځي نو بیا زموږ چې کوم قوانین دي که هغې ته موږ وګورو نو د پاکستان د آئین لاندې که موږ وګورو نو چایلډ لیبر د 14 سال نه لاندې چې دی نو هغه بند دی بیا موږ کې د سلیوري خبره کوو زموږ بعضې چایلډ لیبر داسې دی چې هغه په سلیوري په ډیفینیشن کې راځي او زموږ په آئین کې چې دی نو سلیوري چې دی د هغې ممانعت دی خو بیا موږ سلیوري زموږ په مختلف شکلونو کې په چایلډ لیبر په شکل کې زموږ په دې ملک موجود ده او شته لکه زه به تاسو ته ووایم چایلډ ډومیسټک لیبر چې یا بانډډ لیبر نو دا چې دی یو شکل دی د سلیوري یا د غلامۍ بیا دا یو روایت یو رواج هم جوړ شوی دی دلته تعلیم اهمیت نشته دی خلک وایي چې دې سبق ووایي نو زه نه به څه جوړ شي که د ورکشاپ ته ولېږم مصري خو ورته جوړ شي ټایلر خو ورته جوړ شي نو دغه شعور او آګاهۍ فقدان هم دی خو سره لکه د آبادۍ زیاتوالی هم یو ډېر غټ فیکټر دی په موجوده دور کې چې په 2020 کې چې موږ یو په دې کې په یو غریب ملک او د هغې د کروڑونو ماشومان د سکول نه بهر وي هغه په چایلډ لیبر کې وي نو دا یو ډېره غټه المیه ده د دې باوجود چې پاکستان انټرنیشنل کمیټمنټس کړي دي د چایلډ لیبر د خاتمې لپاره خصوصا بعضې غټې معاهدې داسې دي چې په هغې باندې دستخط کړی دی داسې شعبې دي چې په هغې کې په کاغذونو کې ممانعت دی خو پریکټیکلي هغه شته دی نو په دې وجه باندې زما درخواست دا دی چې پاکستان حکومت او ورسره متعلقه چې څومره هم سټیک هولډر دي سیول سوسایټي ده میډیا ده علما دي ټریډ یونینز دي وکیلان دي څومره سټیک هولډر دي ای ټول لا په ګډه باندې په شریکه باندې دا یو اواز پورته کول پکار دي چې د تعلیم فروغ ممکن کی او هغې په ذریعه باندې چایلډ لیبر خاتمه وشي د ډیوه سره اوسئ د ډیوه سره اوسئ یو ځل بیا تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي سره خبرونه کې هر کله وایو دا بي بي سي خبرونه ده چې خاني پنیغه تاسو وړاندې کوو د محل او نن موږ خبرې کوو د ماشومانو د مشقت کار اخیستلو په اړه باندې چې د ملګرو ملتونو لخوا نن دا ورځ منځلې کیږي چې په نړۍ کې د ماشومانو نه مشقت کار اخیستل په ضد باندې د نړیواله ورځ ده د پسیمه کې دا وخت منځلې کیږي او په دې اړه باندې پوهه ورکول او په دې باندې خبرې اترې کول د خلکو د نور خلکو سره د په دې باندې چې د موضوع نن راوړي د چې موږ هم وګورو چې تاسو څه وایي آیا په دې ورځ په اړه باندې یا د ماشومانو په دې مشقت چې کوم د اخیستل کیږي داسې ګران کارونه چې څنګه دین وړاندې تاسو په ویډیوګانې چې موږ تاسو د خبرو په مهال چې موږ تاسو لیکل لکه څنګه چې وسوم تاسو ګورئ د موږ ریډو او ریډونکو خو نشي کته خو ټي وي او فیسبوک ولا کته شي چې داسې سخت کارونه د ماشومانو نه اغستل دا غیر قانوني دي نن دا ورځ منځلې کېږي هم د پر ضد باندې چې ماشومانو نه باندې داسې کارونه شي چې کوم د 15 کال نه تر 18 کالو پورې ماشومان دي چې د ذهني او بدني او جسمانی لکه او ورسره سماجي یا د هو په تعلیم باندې اثر پریوزي هم هغه دا کارونه ټول خیر کارونه دي نو په دې باندې به خبرې اترې کوو ناهید پیغامونه ډیر زیات د دې موضوع سره تړلي روان دي چې هغه وړاندې بالکل پیغامونه هم وړاندې کوو خو دا خبره پکې هم دی
مصری خانو کې ماشومان د کارون ته کتو نو دا او تا په وختي ومه چې دغه اوریدونکو یا ملګری چې کوم فیسبوک ته لارو ته پیغامونه را لګي نو موږ ته دی وایي چې هغه د کوم عمر نه مزدوریان شروع کړي دي نو پښتنو په سیمه کې د بد مرغ دغه د بدبني ده او آبادی زیاته د غربت د حکومت پاملرنه نشه نو په دې وجه باندې اکثر دا قسم ستونزې زیاتې مخې ته راځي زیاتره ماشومان دغه شان چې کوم زموږ په سعودي عرب او په دوبۍ او په مختلفو ځایونو کې ناس د ډېر کسان پکې وي چې هغه به د ماشومتوب نه دغه مزدوریان شروع کړي وي او بیا ماشومتوب کې بیا قسم لګین کړي اوریدلې وي پر باندې دا سړي ډرامې جوړ شي او وینو ګورم په لارو کوڅو کې چې کوم مزدوران چې د هوټل کې کار کوي نو څنګه نوم ورته اخلي څنګه جیبه نومونه ورته اخلي لکه مصری خانه کې छोटे दादा पड़ी छोटे او د دې تر څنګه ماشومي کنه ماشوم یا نو په هوټل کې کار کوي کوم مصری خانه کې کار کوي کله نور هر ځای کې لکه درځي سره کار کوي نو مختلف دغه شنمونه ورته چې کوم دغه په نفسیات باندې لکه هغه احساس کم ترخ کار کوي دغه شنه ماشوم ته چې مزدوریان شروع کی خو دې سره یو پیغام دی نصیر الله ریحان را لګل دي هغه سلامونه کوم بچیان چې په کوموره کې کار کوي هغه بچیان اکثر د نفسیاتي بیماری ښکار کیږي هغه اول د احساس کم تاریخ تاشي هغه نرسته ډیر بچیان بیا په پوخ عمر کې لیونیان هم شي او نو دا ذمہواری د حکومت کې دی چې خو موږ د حکومتونو خو دی الله عمل شي خو بلارانو ته هم پکاره چې خپل بچیانو له جون بچ کړي نو بالکل دا رښتیا خبره دی او چې دغه حالات دغه سچويشن دی دغه ماشومان سره کیږي چې هغه چې د ماشومتوب نه ډیر ناروغو سره ذهني ناروغو سره خو ډیر مخ کیږي ډیر نفسیاتي بیمار ناروغو سره مخ کیږي ځکه چې هغه لکه هر رنګ نظرونه هر رنګ غوښتنه بیا څونه سختيانه وسره کی کار خو سخت وي خو بیا د پاسه ورته خلکو رویه نګینه هغه په لکه زیات لکه ماشومان نه کوي کنه زوري یو خو نو په دې باندې خبره خو ده کنه چې هغه لکه داسې کار کول په کم چې په د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه باندې هم تاسو کتئ شئ چې د دې تعریف لیکل کته پوره بیان کړی دی چې دا څنګه هغه کارونه چې د ماشومانو وجود ماشومانو ذهن او د ماشومانو تعلیم او دغه سماجی ژوند ته نقصان رسي هغه ټول کارونه چې دي نو غیر قانوني چې د ماشومان نه واغستل شي یا ماشومان مجبور کړي شي چې هغه کارونه وکړي دا ټول داسې مشقت کارونه چې دي نو هغه منه دي خو بیا هم په دې د هیوادونو کې زمونږ په سیمه کې په ټولو داسې غریبو هیوادونو کې مجبور شي خلک چې خپل ماشومان کار ته لګي او په دې باندې موږ خبرې کوو پیغامونه ډیر شي را روان دي د دې موضوع په اړه باندې هغه وړاندې خپل ویډیو لیدونکو ته نو سلطان مسعود یم د جنوبي وزیرستان شکی سیمې څخه ناهید خورتا ته نګین ته سلامونه او د روغتیا هیلمند یم ډیره خو جامع موضوع راوړي د دلته خونځي د ټولبندیز لقبله تل شوی دي زما دوه کشران ورونه دي سلمان او فضل سبحان هغه ته په کور کې سبق خایمه نو دا هم بالکل کووډ 19 په نګین دا هم لکه موږ اکثره خپل موضوعات کې نو دي سره خامخا تړون لري لګیا نو ماشومان کورونو کې ناسیا تعلیمي سلسله هم غړي وډي شوی دي نو په کار کې دغه باندې هم پاملرنه او کې ماشومان باندې نظر هم وساتي موږ په دې هم مخکې دا موضوع ورته د ماشومان د ماشومان د دغه په حواله د کووډ 19 په حواله سره اغیزمن شوی دی نو په کار کې په دې باندې د نظر وساتي او دا یو پیغام دی چې د خیلکه چې کوم دا وس تاسو سره یو راپورټ دی هغه موږ یو څو دقیقو کې وړاندې کوو دا پیغام د خیم د راپورټ سره تړون لري وایي چې سلام نګین شاه او نهی سحر دواړو ته زموږ پښتانه کوم عمر کې په پاکستان کې دي که افغانستان کې دي د غربت له کبله د کورنۍ د اقتصادي وضعیت په وجه درانه کارونه کوي څوک د کور سرپرست نه لري خپل د کور مسؤلیت ور د غاړي دی هر څه مکتب هر څه تری پاتې دي د چا پلار د دې جنگ کې قرباني شوی دی او یتیم پاتې دی نو دا کم عمر په مصری خانو کې ټول کار یې د درنې او اوسپنې سره دی کنه نو بالکل لکه زموږ داسې یو راپورټ هم لرو په دې اړه باندې هغه به تاسو موږ بیا وړاندې کوو خو دا واقعي هغه ماشومان چې لکه په جنگونو کې دغه ژوند اغېزمن شوی د کور سرپرست نشته نو باید دغه لکه څو خیال کول ولا نشته د کور ته به څوک د ډوډۍ راوړي د ډوډۍ به څوک پیدا کوي د دې هر سره پر بیا هغه ماشوم مجبور شي چې کوم هغه هیوادونه چې د جنگ نه یا د بدامنۍ نه
ځپلي دي او لکه د هغې ماشومان بیا هم د دې په وجه باندې کارونو ته مجبوره شي چې څوک بل څوک نه وي په کور کې سرپرست که نه بالکل نو داسې یو بالکل نګین داسې بالکل دا ریپورت موږ سره شو بلکې ځین چې ریپورت ته به ورم شو ځکه چې دا خبره داسې وکړه د موضوع سره تړلې پیغام د موضوع سره تړلی راغو نو او په افغانستان کې چې کوم ماشومان دي د سکولونو نه بهر ماشومان دي همدغه د بد امنیت د وجې د غربت د وجې د جنګونو له وجې کوم ماشومان بهر دي هغه کې لکه په دې باندې منظر شي زموږ همکار یو ریپورت را لګلی چې الته د کینیډایي یو اداره ده زما په خیال چلډرن ویداوت بارډر په دې باندې په دې والي سره هغه ماشومان چې کوم د جنګونو له وجې ځپلي شوي دي بهر دي نو هغې د فرغې کار کوي نو دې ریپورت بالکل دا تاسو دي خبرو سره زموږ د دې روډ د دې میسج سره تړلی دا ریپورت به دې ته وړاندې کړو چې ورته ښکاره شي چې او داسې ادارې هم شي چې کار کوي د داسې خلکو لپاره د یونیسف ادارې د راپور لمخه په افغانستان کې دا مهال 3.1 میلیونه ماشومان د ښوونځي څخه بهر دي چې 80% یې جنکۍ دي. یونیسف دغو ماشومانو د ښوونځیو د نه تللو علت په سیمه کې ناامني او غربت ښیي. شازیه هم د هغو شمیر ماشومانو څخه وه چې د غربت له کبله په 6 کلنۍ کې کار کولو ته مجبوره شوه او په لارو کوڅو کې د خلکو بوټونه رنګول. د هغې پلار په نشهیي توکو روږدي شو او شازیه د خپل کور او 3 خویندې وروڼو لپاره د خوراک څښاک برابرولو ذمهوارۍ په غاړه واخیست. خو د بې پولې ماشومانو د ښېګڼې ادارې د شازیې ژوند وژغورلو. بنیاد خیریه چلدرن ویداوت بوردرز یا د چلدرن ویداوت بوردرز یا د بې پولې ماشومانو د ښېګڼې مؤسسه یوه کینیډایي مؤسسه ده چې په کال 2014 کې مو خپل کار شروع کړ. د دغه ادارې بنیاد ایښودونکې او مشره نوریا کامران وایي دا یې ځان ته هدف وټاکو چې باید د ماشومانو سره مرسته وکړي ځکه چې همدغه ماشومان د هیواد راتلونکي دي. ما زیاتر فوکس خود سر اطفال گرفتیم که اونا در روی سرک هستند. زمون پاملرنه هغه ماشومانو ته ده چې د سکولونو نه بهر دي او په سړکونو سوال ټولوي. نو موږ هغه ماشومان پیدا کوو، راغونډو او واپس سکولونو کې شاملو او د میاشتې د 100 نه تر $200 د هغوی کورنۍ سره مرسته کوو. د چلډرن ویداوت بارډرز اداره نه یوازې ماشومان ښوونځي ته لیږي بلکې د ژوند د اسانتیاوو او د روغتیا لپاره یې هم هڅې کوي. د دې ادارې سفیر متین عثمانی وایي مسئله که بنیاد ما البته متشکل از 4 چیز مهم است. موږ څلورې برخې په پام کې نیسو. لومړی د ماشومانو د زده کړې یا تعلیم، دویم د خوراک او څښاک، درېمه د اوسېدو ځای او څلورم ډېر مهم کار چې موږ کوو هغه د ماشومانو د درملنې دی چې کله ناروغ شي نو د دوا او درملنې پیسې ورکوو. اته کلنه شازیه وایي هغه ډیره خوشحاله ده چې بیرته ښوونځي ته ځي. کمک میکنه حال خیلی خوشحال هستم که مکتب میرم. تشکر. ما زیاتر فوکس خود سر اطفال د نیکه گرفتیم مرغه که اونا در روی موږ سرک لاولنۍ هستند. کینیډایي مؤسسه یو چې په افغانستان کې د ماشومانو کار یا مشقت لپاره کار کوو او په بریالیتوب سره توانېدلی یو چې د 2014 کال راهیسې د 200 نه هم زیات شمیر ماشومان واپس په ښوونځو کې شامل کړو او د سړکونو نه مو راغونډ کړل. از $100 گرفته تا $200 نظر به نیاز. د دې ادارې پرته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او USAID لخوا بیلابېلې پروژې دي کوم چې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي. منازه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگټن DC. Alexa, play VOA Diva. قدرمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستړي مشئ دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حقله وروستي او تازه خبرونه او ریپورتونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلې هم شئ.
او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوه سره ملګري کیدئ شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدئ شئ. یو ځل بیا تاسو ته د دې بشرمي په خپرونه کې هر کله وایو دا یو ساعت خپرونه تاسو ته نه پنیر وړاندې کوو نیم ساعت پکې پاتې شو او نیم ساعت تاسو ته تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو تاسو بیا ماشومانو نه مشقت کار اخیستلو پر ضد باندې د ملګرو ملتونو لخوا نن ورځ لمانځل کېږي او په دې اړه باندې موږ خبرې کوو ځکه چې زموږ په سیمه کې هم ماشومانو نه ډېر زیات هغه کارونه اخیستل کېږي کوم چې هغه نه دي کول پکار کم لکه د مشقت کار هغه د گاډو د جوړولو په ګراجونو کې کار کوي په پروتو کې کار کوي د سارو کار کوي د په هوټلو کې کار کوي او هغه عمرونه د کار نه هغه عمرونه سکول ته د تلوي بیا د کارونو دا یوازې نه کارونه لکه د هغه وجود اغیزمن کوي خو ورسره د هغه نفسیات هم اغیزمن کوي ولې چې دا کارونه چې کوي نو ورسره هغه کار درس پکې بدی ردی سپکې سپوري ورسره د وجود لکه تشدد او بدني تشدد د دې هم ښکار کیږي دا ماشوم چې هم د دې سره لوی شي نو دا هغه ژوند دې زیات اغیزمن کیږي نو په نړۍ کې هم د ملګرو ملتونو لخوا دا ورځ لمانځل کیږي د ماشومانو د مشقت کار اخیستلو پر ضد باندې او دا ډېر لکه دا غیر قانوني دي چې 15 کال نه واخله تر 18 کالو پورې د ماشوم نه همداسې کارونه لکه هغه باندې وکړي شي نو په دې باندې نن موږ خبرې کوو ناهید خو لکه د دې خبرې خو بالکل او خبرې خو به خو د نګین دا چې دی لکه هر یو کس لکه خپل کارڅوکي په حکومت باندې زوره چې وي څوک په خپل د غربت هم دي دا ټول رښتیا خبرې دي زموږ ټولنه کې خو لکه توري ور یو پیغام را لګل نو دې کې یو خبره خو شو هغه ته بیا به جناب نایسر صاحب تاسو نګین خور ته سلامونه وایم جناب ګرانو خويند موضوع ډیره خوندوره ده ماشومان د شرک دي کده د عرب وي د چړاو د خندا انداز یو دی دا شعر لګل واقعي دی خپل شعر د موضوع سره د ماشومان د قوم بشبه سرمایه د پکار د چې موږ د دې سرمایه اخلاقی او تعلیمي قدر وکړو او که څو کامیاب د کامیابی خزاني جوړه یا کنجي په خپل لاس کې ساتل غواړي نو بیا به بچو د ښه تعلیم حاصل کړي خنای سر خو موږ پښتانه خو قوم غربت سره موږ د ډیر اولاد شوقین هم یو زه به یو ساده مثال مخکې کېږدم چې که یو سړی په سفر ځي نو باید هغه خپل ځان دپاره د وړو سامان سپک جوړ کړي چې وړل یې اسان وي همدغه مثال د اولاد هم دی چې اولاد کم وي ښه به خوري ښه به اغوندي او ښه به څکي والسلام نو یو ښه پیغام هم دی واقعي د لس ماشومانی او بیا چېرته 2 ماشومانی ته درې ماشومان واقعي دغه د تعلیم او دغه هر څه بیا ټیک خو دا خبره هم د هغه مشر چې پکې په هغه باندې بیا زیات بوج راشي چې هغه نه یوازې د خپل مور پلار ساتي خو سره ټول چې کم کشران کوي میرونه هغه وسرم ساتي د مشر ډېر بد کېږي نو په کار دي چې د ماشومان دې ته هم د ډېر ښه نکتې ته زموږ پام وګرځولو د ډېر ضروري خبر ده شیر زمان شیرانی هم وي ما بیا ماشوم کړه زه د رزق لټون ستړی کړم مورې په غېږ کې مې راپټ کړه ژوندون ستړی کړم ډېر حقیقت دی زموږ پښتانه ټول تقریبا همدغه شان چې نو د روزي په ډوډۍ په تکل کې په مسافرو کې ټول ځوانیان یې لګیا شي نو هغه په دغه شان وي شي حضرت الله پکې څوی هم وایي چې د سعودي څخه ملګری را سره د نورولي حکم النواز ګیلمن کمال ارماني وتعالى بخوب درځي اسم لګراني مو مسافر تر نیمو شپو پورې فکرونه کوو هسې خوند راکړو دا موضوع نه خبر نه یم بخښنه غواړم همدغه بس چې دا شعر راولېږو که نه نو بس همدغه موضوع دی د نیمه شپو پورې تاسو فکرونه کوئ همدغه وړوکي عمر نه مزدوریانې بیا ته چې کوم مسافر وروڼه دي هغوی هم په بهر هېوادونو کې هغه پښتانه چې کوم لکه مزدوري کوي د ویلډینګ په دوکانونو کې د ګاډو جوړولو په دوکانونو کې یا دغه شانتي دا واړه کارونه چې کوي نو هغه جزانن د کور نه لرې په تو سیمو کې ناستې او د خپل کور والو خیال ساتلو لپاره هغوی ته وایي چې د هغو ژوند ښه شي نو په خپل ځان باندې سختي تېروي نو دا هغه مسافر وروڼه چې کوم په ډېر
په ماشومتوب کې بهر ملکونو ته تللي دي او په عرب ملکونو ته تللي دي او هلته کارونه کوي نو دغو ته هم دا ورځ نن دا ورځ ډالۍ ده. نو پیغامونه نور هم را روان دي. بالکل. ابو عدنان موسی وایي چې سلام خویندو، څنګه یې؟ د کرونا په وجه سخت کال تعلیم ډیر متاثر شوی دی. زه به دا بچو نه کله هم د مشقت کار نه اخلم. زما بچي زما سکون دی. نو بالکل د هر ماشوم دغه سکون وي. بعض اوقات د حالات داسې محمد رحیم پیغام راغو ګورم نګین د خو اوس راغو. نګین شاه سلامونه، په سهار مو په خیر. موضوع ډېره خوندوره ده خو اکثر د موږ پښتانه مشران د غیر تعلیم یافته دي. دا هم وجه ده چې موږ د ماشومانو په تعلیم مثبت اثر غورځوي، خو باید موږ په خپلو ماشومانو باندې ښه تعلیم وکړو او د ماشومانو بندي حقونه پوره کړو. د ماشومانو بندي حقونه پوره کړو. نو بالکل دا ټیک خبره ده. په کار چې ماشومان باندې تعلیم وکړو. خو لکه نن تعلیمونه خو په کار دي، خو لکه د په نړۍ کې دا ورځ کوم منځل کېږي د ماشومانو پر ضد چې ماشومان کوم مشقت اخیستل کېږي نو هغه پر دغه ورځ منځل کېږي. نو موږ غواړو چې تاسو موږ سره خپل تجربې خپل چاپیریال کې هر یو مور پلار خپل بچو د پاره تعلیم غواړي، ښه صحت او خوشاله ورته غواړي. خو لکه په دې کې بیا ډېرې خبرې غربت کې پکې راشي. نو بیا موږ وایو چې غربت بیا د ډېرو ماشومان سره د نیمتوري نګین درته یو ډېر ښه موغره راکو کنه چې دا پکې یو ډېر مهمه خبره ده. لکه چې کوم ځای کې اکثر خلک وایي دا ماشومان خو لکه بس ویړیا دولت دی نو بس دا خو خپل لاس کې دی کنه. نو بس هغه خو بیا دی چې دغه په ژوند کې دغه بیا ډېر اغېزې دغه ماشوم په ژوند هم راځي او بیا په کور په یو کس باندې چې کوم مشر چې لپاره جی دا یو د سترګو لیدلو قصه به راته موږ واړه یو سره لوي شوي او هغه زموږ داسې یو زنانه او زموږ چې د پیژنګلو کې لکه په ګاونډ کې وه او هغې چې دي نو زامن ډېر ولکه که نه نو هم خیال پرې چې څومره زامن وي 6 زامن دي اوسه او هغې به په ډېر ویاړ کولو چې زما خو لکه خزانه ده وایي زما سره خو خزانه ده دغه به یې وي او پیسې به رالګټي خزانه ده راسره پیسې به رالګټي داسې خبره به یې کوله. نو هغې به ماشومانو باندې سبق ونه وي خو واړه وو چې څنګه به داسې رالوی شي لکه د 9 کالو به شي 7 کالو به شي نو کار ته به یې ولېږل که نه او ټولو به کور ته پیسې راوړلې. نن خو لکه هغه زموږ د ماشومتوب خبر د اوس موږ رالوی شوي ټول او هغې اوس هېڅ درک نه لګي لکه ماشومان یې ګډ وډ شو څوک ښه شو او څوک لکه ونیولی شو څوک په جیلونو ته لاړ او څوک په منشیاتو په کاروبار کې اخته شو لکه ګډ وډ شو لکه ټوله کورنۍ ګډه وډه ده لکه هېڅ پته یې نه لګي. بالکل نګین دا خبره خو حقیقت ده. لکه چې ګڼ ماشومان بیا د هغې شان تربیه هم نه کېږي که نه هغه شان تعلیم او نه هغې باندې هر چا باندې هغه شان پوره ماشوم له پوره ټایم پکار دی د هغه تربیه د هغه ژوند جوړولو دپاره د هغه ذهن جوړولو دپاره د اخلاق جوړولو دپاره هغه په ژوند کې د ټولنې دپاره یو مهم غړی جوړولو دپاره چې هغه ټولنې دپاره یو ښه نفر ثابت شي نو هغه ټایم غواړي. او که 10 ماشومان 12 ماشومان نو ته خو هغه شان ټایم نه ملاویږي نه به همداسې لارو کوڅو کې ګرځي بیا به څنګه لاسونو ته ورشي څنګه نظر ته ورشي که نه نو بیا یو کار به څومره امین صدیقي وایي سلامونه امین یم موضوع مو ډېره ښه ده مسافر خو به کله هم وایي بچي بې سبقه نه کړي وي هغو ته احساس شوی او بیا حکمت شاه ته او عزت شاه ته او ریبب انور شاه او نور شاه ټول ته سلامونه لېږلي نو ډېره مننه ستاسو خبره صحیح ده. سرور جان مفکر وایي چې سلامونه نګین شاه وایي ناهید سهل وایي زه د 2014 کې وایي سافر شوی یم او په مسافري وایي ډېره ګرانه ده الله وایي زموږ خپل وطن سبب جوړ کړي. نو تاسو 2014 تللی مطلب دا دی چې تاسو هم لکه دغه 7 کاله وشو بهر او ګورې چې په 100 عمر کې به تللی او مزدوري به کوئ. بیا دغه شانې د خوست نه امان الله ظهیر کاکړ هم وایي چې په موږ یې ډېر کارونه وکړه وایي یو ماشومتوب او بل د کور ذمهوار وم نو ماشومتوب بیا د کور ذمهوار او سید امان الله وی سلامونه احترامات نګینو نه دواړو ته اسد الله یم د بنونه او لن به دومره ووایم چې قلم ته هیڅ نشي قلم نه هیڅ شی هم زورور نشته. قلم توپه ده راکټ دی مرمري ده او د قلم مقابله هیڅ نشي کولی. تاسو دا قلم دا وجه دا نن تاسو چې موږ سره همیشه پیغام راکوي هم دغه وجه ده چې تاسو نو په دې هیله چې لور سلامونه درکړي. زما کوچنی لور وړه لوري
سلامونه انسا جان وعلیکم السلام. انسا جان ته زموږ له خوا ډیره مینه او ډیره مننه په دې لور ډیر تعلیم او ډیره کامیاب کو چې ډیره خوشاله ډیره کامیابی او خوشاله ژوند ورته غواړو. مننه. وعلیکم السلام. امین صدیقی دله کوي د زما سلام وي زما یو کمنټ مو نه وی ټول زما کمنټونه چې د موضوع پاړو ما خو اوس تاسو کمنټ اول وستو او کنورم څه کمنټونه تاسو را لګري خې د مونږ به یو نظر ورته وګورو او تاسو کمنټ چې دی هغه به اول ولو او مونږ یو راپورټ لرو هغه راپورټ ته بلار شو دی ترمنځ بیا مونږ تاسو کمنټونه مو لټاو چې څومره مو را لګري یو خو ما اول وستو او غي نوړاندې مې هم یو بل وسلې او دوه مال وسلې دي ما ته یاد شي او نو مونږ راپورټ لرو چې زمونږ خبريالي سادیه قاسم شاه لري دي د بشري حقوقو او د ماشومانو د حقوقو فعال ده د ویلری خان یوسفزئی او هغه چې د سبب خیر جرمني سره تړون لري او هغه راغلي د هغه د پښتون سره پښتون ته واده ده او بیا د پښتنو د ماشومانو د لپاره هغه کار کوي بیا د او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي نو هغه په دې نن ورځ په اړه باندې او سو خپل خبري زموږ سره شریک کړي دي د ویډیو په لاره باندې نو دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو د نه پسې زمانو ویلری خان یوسفزئی دی او زه د ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان ایگزیکټیو ډایریکټر یم. ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان یو پاکستانی اداره ده جو کې ماشومان حقوق لپاره کار کوي. او سبا 12 جون International Day Against Child Labor بین. Child labor ماشومان لپاره لوی ظلم دی ځکه که مونږ ماشومان نوکران او مزدوری لپاره استعمالو مطلب دا دی که بچو سره تعلیم بنوي حفاظت بنوي صحت خراب بشي اور سایکولوژیکل مسئله بایی سره زمون ډیوټي دی که مونږ بچو لخیه کو او دویمه خبره ده دا چای لیبر ختمول لپاره او سپیشلی لوی فاکټوریز کې پکار دی که مونږ مینیمم ویج انفورس کو ادل سره کنه مشران سره مور یا پلار سره خود دا صحیح نه دی که مونږ بچو استعمال کو چای لیبر لپاره کله بچو کار کوي نوکران او مزدوري په طرف تاسو ته پته شته کې د زیاتی کولم چانس زیاتی او بیا د ډیولپمنت هم صحیح بنشي دا پکار دی کې موږ د سیټیزنز بچو د خیر ساتو او دویمه خبره ده پکار دی کې قانون هم ریفورم کو چایلډ لیبر ډیر زیات دی پاکستان کې ساوث ایشیا کې او پکار دی که مونږ ورس فارمز اف چایلډ لیبر سچ از لوی فیکټریز کې یا چایلډ ډومیسټیک لیبر کې ختم بکو او که ډیکلیر کو ورس فارمز اف چایلډ لیبر زموږ کنسټیټیوشن هغه وایي کنه چې جب بچو دپاره نقصان راځي کار سره یا پکار دی کې دې کار به نه کوي. پاکستان ILO convention دستخط کړی دی یونایټډ نیشن کنونشن اف د رایټس اف د چایلډ دستخط کړی دی پکار دی کې ټول دا لیګل اوبلیګیشن مونږ انفورس کړو. د ډیوه سره اوسئ او دا بشري خبرونه ده د محل تاسو نه خلیغه وړاندې کوو یو 15 دقیقې پکې نورې پاتې شوې دي او تاسو هغه نه پس بیا بیرته کپی شي بیرته اورېدې شي. نن موږ د خبرې کوو د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د ماشومانو نه د مشقت کار اخیستل یا مزدوري په ماشومانو باندې کول د غي پر ضد باندې رسمانځل کیږي او په دې اړه باندې نن خبرې کوو دا زموږ نن موضوع ده. نو کمنټونه ډیر زیات روان دي او زموږ سره وخت کم دی نو کمنټونه ته هم زه خو د نن چې موږ د خبرې کوو نه فورمات بیا هغه ماشوم را یاد شوه چې هغه میټو یا هغه مرغۍ چې نو په خدای کې نوال وته
او هغه چې کوم مالکانو د هغې جنۍ د اته کلنه ماشومه وه هغه دومره ووهله چې هغې عجزه چې لکه مړه شوله د هغې وهلو نه د هغې تشدد نه او هغې بیا لکه هغه چې حالت خراب شو او هسپتال ته یې بوتله او هسپتال کې همداسې پرېښوده وتښتېدل بیا لکه په هسپتال کې بیا همداسې پرته وه څوک یې د تپوس نه و چې دا څوک دا کوم ځای نه راغلي نو هغه عجزه یې دومره وهلې وه اته کلنه ماشومه چې صرف یو مرغۍ والوتله او د هغې نه نو که مرغۍ څومره هم ګرانه وه که ډېره ګرانه وه خو د هغې ماشومې د ځان نه د هغې د جان د هغې د ژوند نه خو زیاته ګرانه نه وه که نه بلکل هغې ژوند خو دومره ارزان نه و چې د یو مرغۍ په الوتو مرغۍ خو بیا هم راتلي چې دا جنۍ خو بیا ته نشي راتلی نو د هغې مالکان چې دي هغو خو په ښه لکه په دې باندې لکه مجرمان دي د دې خو مور او پلار ته یې هم د دې ښه برابر لکه په دې کې مجرمان دي چې هغوی که لکه خپل د ماشومې یا یې دومره تپوس نه دی کړی یا یې لکه دومره په کم عمر کې لکه کار ته ولېږله نو مطلب غربت خبره پکې بیا هم حق شان راځي خو که کار ته یې لېږي نو بیا تپوس پوښتنه خو کوئ چې ماشوم په څه حال کې دی که نه مطلب په دې باندې په خپل حقوقو باندې د ماشومانو په حقوقو باندې بیخي خبر نه دي نو داسې خبرې اترې چې کېدې نو ما ته هغه ماشوم بېرته رایاده شوه نو بلکل نګینه د سوشل میډیا خبرې دي په سوشل میډیا خو داسې ویډیوګانې ته وګورئ چې کله کله د زړه درد وکړي که نه اوس ډېره ورځې هم یو ماشومان د غباري یا پوکڼۍ یا څه ورته وایي څوک ورته غباره وي څوک ورته پوکڼۍ وي تاسو بالونه د فوټبالونه داسې نه خرڅول هغې باندې هم لکه چې نو وایي چې دا ګران دي او چې ووهلو ډېرې ووهلو سپی پې ورپرې خو که څه داسې کیسه هم وه نو هغه ماشوم خپلې غوا خرڅولي او وایي دا بال په تا باندې ګران خرڅ کړو دا غبار تا ګرانه خرڅ کړو د سوشل میډیا د لارې بیا که خبر شي چې هغه ماشوم هم بیا لکه پاتې نه شو هغې دومره ډارلی و نو عجیبه لکه د ټولنه کې نو دا خبرې دي چې ماشومان به هر روز مزدورو دپاره د غربت د لاسه د حالات څنګه چې موږ ووایو چې دې کې ډېر بیا خبرې پکې ډېرې شاملې دي چې هغې کې بې تعلیمي هم د غربت هم د بدامني هم د جنګ په وجه هم خلک چې نو بلې نورې لارې نشته بیا ماشومان ډېر دي کور کې او خرڅي والا کسان نشته نو بیا خلک دغه شان مزدورو له روزي خو با خلک لکه عجیبه غونتې لکه رویې دي د خلکو که نه څه بیخي هغه انسانیت خلکو نه وزي لګیا دي نو په کار چې بس مور کار کوي او که غربت دی بیا خو خیال پې هم کوي ماشوم خو لکه د ګل مثال بالکل هغه خو لوفر هلک پیغام رالیږلی دی لوفر هلک نعمت الله به ورته وایو هغه جس خپل د دا نشي بدللی نعمت الله وایي چې سلامونه مو قبول کړئ او ناهید دلته پاکستان کې ډېر خلک ماشومان نه داسې کارونه اخلي چې دوی مستقبل خرابېږي ماشومانو خو دومره سوچ نه لري چې دوی خپل مستقبل ته پام وکړي نو دوی مور پلار ته پکار ده چې سبق دې ولېږي او حکومت ته پکار ده چې د غریبو خلکو ته ډېر پام وکړي ځکه ډېر خلک په ماشومانو تعلیم نه کوي ځکه دلته رشوت باندې کار کېږي کار باندې ډیپټي په رشوت بندۍ کار ډیپټي ملاویږي او ډېر خلک ډېر غریب خلک بیا پاتې شي که دوی تعلیم کړی وي او هم لایق وي نو د ډېرو خلو زړونه به مات شوي د تعلیم نه بس سلامونه راته ورسوئ بهترین او راجا خان او محمد او اسناد شاګل ته نو صحیح خبره ده چې بیا د رشوت په وجې نه بیا کارونه هم نه میلاویږي نو دا خبره هم صحیح ده نو اصله یو ګیله خو نه ده او دا یو پیغام دی خالد سرحدي وایي چې زه د 15 کالو کار ته کال وم کله چې د افغانستان کې هم کار شروع کو او په مکتب د خو بدبختیانه یو به می 14 کې زخمی شوم په سینه می چری وخوړې خو بیا مې مور کار ته ونه لېږلم اوس مې ټوله ژوندګي مسافره کې تېره شوه زما کله د شروع کې مې سوی د 15 کالو کارله تلم افغانستان کې هم می کار کوو هم مکتب ته تلم چې په بدبختانه په یو مکتب ته نو دا چې موږ غواړو چې دغه ملکونه دي هماغه داسې ملکونه چې ته دا بدامني ده چې ته جنګ دی هغې کې ماشومان ډېر زیات همدغه شان وجوهات همدغه دي او په هغې کې بیا افغانستان او بیا پاکستان داسې سیمې چې کوم ډېر ځپلې شوي دي د جنګونو د لاسه نو هغلته دا قسمه مسلې دي همدا قسم ماشومان چې نو مجبورونه راوتي دي نو په دې اړه یو راپورټ هم لرې که خوښه دی یا به وړاندې کړو که نه بالکل زموږ همکار عدنان رشید چې نو هغه یو ریپورټ جوړ کړی دی د یمن کې هلته هم لکه بدامني ډېره زیاته ده هغلته
اول تم د جنگونو د لاسه ماشومان ډېر نسلونه پکې ډېر ځپلي شوي دي. هغې کې د دو ماشومان چې کوم مزدور کار دي په دې د هغې په ژوند باندې چې هغې څنګه کار کوي څنګه مکتب ته ځي په دې باندې یو رپورټ دی نو دا به اردوونکو سره شریک کړو. د یمن ستر ښار سنا کې ځوانان په مقبرو او ادیرو کې د کار روزګار په تلاش کې ګرځي. 14 کلن احمد الحمدي هم په دغه غرض راغلی دی. موږ اکثره د کار لپاره د جنازو انتظار کوو او که څوک مړ نشي نو بیا موږ دلته ګرځو راګرځو او لوبې کوو. 15 کلن یاسر العربي هر ورځ په سحر کې 2-3 غنټو لپاره سکول ته ځي او ماسپښین بیا د کار لټون کوي. صباح اول ما اقوم د سهار د پاسېدو نه پس 8 بجې زه سکول ته ځم. زه په سیکنډري سکول کې سبق وایم او تر 11 بجو پورې هلته یم. زه بیا د خپل نیکه کور ته لاړ شم. کله ناکله زه د خپل نیکه کور کې او کله خپل کور ته ډوډۍ له راځم. زه ماسپښینه پورې انتظار کوم او بیا مقبرې ته ورځم. که هلته داسې قبرونه وي چې صفایي یې پکار وي نو زه یې چونه کوم. زه د زیارت د ورځې پورې دا کوم او بیا د جمعې په ورځ اوبه خرڅوم. احمد او یاسر په سحر کې د 100 غنټو لپاره سکول ته ځي. ملګري ملتونه وایي یمن کې لږ تر لږه 10 لکه ماشومان د سکول نه وتلي دي او 2.5 پورې هلکان د جنگ لپاره برتي کړل شوي دي چې پکې 10 کلن ماشومان هم شامل دي. راپورټ وایي د جنکو نیمایي برخه د 15 کالو ته د رسیدو نه وړاندې ودیږي. تیر کال د یونیسف د راپورټ لیکلي وو 2.5 سکولونه د استعمال قابل نه دي. په دریو کې 2 برخې سکولونه د بریدونو د لاسه ړنګ شوي دي. باقي پاتې 20% بند دي او 9% سکولونه د پوځیانو او د بېکوره خلکو په استعمال کې دي. د خوراک د کمۍ او د وبایي ناروغو لکه قې دست له وجې د ماشومانو ژوند د خطرو سره مخ دی. د یو ماشومې پلار رضوان وایي فزینا على طول هنا المرکز. موږ د هغې ټیسټونه وکړل او دوی وایي د کې دست نه متاثره شوې ده. اوس د هغې علاج روان دی او ښه کیږي. د سنا ښار په هسپتالونو کې هم مریضانو ته پوره سهولتونه نه ملاویږي او ځینې لرې پرتو سیمو کې خو حالات نور هم خراب دي. چېرته چې د خوراک له کمۍ له وجې د ماشومانو ژوند په خطر کې دی. ډاکټر میکا الاسلامي وایي که دا ماشومه بیرته کور ته لاړه نو بېشکه د هغې مشکلات به نور هم زیات شي او د هغې د کینسر رسولې نورې هم زیاتېدلی شي. د هغې په خپو کې د اول نه رسولې دي. سیو د چلډرن د یو اندازې تر مخه 15,000 یمني ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم وو کیدای شي چې د خوراک د کمۍ له سببه مړه شوي وي. 2 کروړه او 40 لکه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. 10 لکه نه زیات خلک د جنگ د لاسه بېکوره شوي هم دي. ستړي مشي یو ځلې بیا د بي بي شیرینې په خپرونه کې یو د بي بي شیرینې خپرونې ټیم چې ډېر لږ پاتې شوی دی نو بس پیغامونو ته به لاړ شو. دا یو پیغام ډېر ښکلی دی د ناهید زم چې وړاندې کړم وفا خوستي رالیږلي. وفا خوستي پیغام زما هم ډېر خوښ شوم. دا ځان ته مخامخ کړی وم چې دا پکې خامخا هم ځان ته کاپي کړی خو دې ولې چې زما نه پیغامونه وتښتي بیا وایي د موضوع تاسو وایي د موضوع په هکله وایي دا ویلی شي چې نن زه په کم مقام یم. دا په دې وجه یم چې زه به کله په سکول کې وم ما به بیا د اتوار په ورځ مزدوري کوله خو د سوموار په ورځ به ستړی وم. خو بیا به مې سوچ کوو چې که زه سبق نه وایم نو ټول مستقبل به مې بیا په مزدورۍ کې تېرېږي. نور به مې بیا سبق کې زیات محنت کوو. نن الحمدلله زه ټیچر یم. نو دا وګوره دا دومره دا ټولو دپاره ګوره که مزدوري هم کوئ که نه ماشومان که مزدوري کوي خو تعلیم دې مه پاتې کوئ. ولې چې خیر د مزدوري به څه وخته پورې شي که غربت ته لاسه کېږي خو بیا چې تعلیم حاصلوي نو اخر په څه مقام به ورسي. نو دغه پیغامونه دي نور پیغامونه وایي نه بالکل نه. دا خبره ټیک ده چې ماشومانو کې دا یو جذبه پیدا کړي. مور پلار له پکار دي که غربت خو په خپل ځای دی د هغې حل څومره حده پورې نشي راوستې. ډېرې مسلې دي پکې خو دا یو ماشومانو کې سوچ پیدا کړي چې بچې لکه د تعلیم دپاره ډېرې لارې شته. پرایویټ تعلیمونه شته لکه چې نو مزدورۍ دپاره څنګه چې دا یو کس یو مثال دی نو پکار ده چې ماشومانو کې دا یو سوچ چې زه لوی شم زه تعلیم کوم چې زه لوی شم زه به څه جوړېږم.
تعلیم می ترلاسه نه کوم دغه شان مزدوري وټول مر مزدوري کو مزدورکار به نو دا یو ځان په تر وخت دا خبره ورته کول پکا دا ته بیا تکرارول پکا چې هغه ځان کې تعلیم هغه اهمیت کینی چې او زه په هر صورت کې تعلیم ترلاسه کوم کنه نو علاوه دغه اکثر زموږ ماشومان هم پروانه کېل ته وطن کې او مور پلارم بس ورپسې پرېږدي چې هغه سکول ته نه ځي بس کې باندې سکول ته نه ځي مخې ته مې درد دی په سر مې درد چې کوم ټیک ما لکه ماشومان دي غربت نه علاوه هڅې هم لکه یو دي کې یو پیغام راغلی چې ماشومان خپل سکول ته ځي که نه نو هغوی دپاره بیا پکار چې په ژوند کې تعلیم اهمیت کېښودی شي. شاعر مظلوم یار زدران هم د دغه شانې خبره کړې ده که څه وایي د سلامونه یې رالېږلي وعلیکم سلام د دوبۍ څخه دا پیغام رالېږلی دی وایي زما په نظر ماشومان باید تل په نرمو خبرو عادت شي او د ماشومانو په مخ کې هغه خبره ونه شي چې په دماغ یې کوم بد اثر وکړي او بله خبره یې ماشوم روزانه نیمه په مور او پلار او نیمه روزانه لکه نیمه روزانه په مور او پلار ده او نیمه روزانه په کتاب او استاد ده بیا ماشوم پورې زده کړه حاصلولی شي لکه چې نیمه روزانه د مور او پلار سره یا نیمه د کتاب او د استاد سره وي نو بیا لکه زده کړه کولی شي نو دا بالکل صحیح خبره ده او امان الله زهیر پیغام رالېږلی خوست ده وایي چې باید ماشومان ګلان دي ماشومان ته ښه تربیت ورکړو تعلیم ورکړو د صحت خیالي وساتو که چا خپل ماشوم ته تعلیم او ښه ژوند ورکړو هغه پلاران به کامیاب وي که ښه تربیت ونه کړي نو هغه بیا ناکام وي. نور پیغامونه که درسره امین صدیقی بس داخلي سلامونه دي نعمت ګل هم وي هلو سلام او عبدالله ولی وي سلام او امین صدیقی ډلې ماشومان وي سهار سکول ته روان دا سندره ولې ورکه ده ولې مو ورکه کړې ده نو بس ورکه کړې نه ده نن سبا روجانه دلته خو چې تاسو ته پته چې موږ د خپرونې د کووډ 19 له وجې کورونه خپرو هغه سټوډیو نشته سټوډیو کې به چې کوم باقاعده پوره سیستم نو دا هم لکه خبره چې لکه خلک کورونه کې ناست تاسو ته لایو خپرونې موږ خپرونو ځکه هغه سندرې پکې اوس نشته خو دا د سروجان مفکر وایي سلامونه دې بیا رالېږلي دي وایي چې وایي موضوع ډېره ښه ده ماشوم خو نه پوهېږي چې د تعلیم څه ګټه ده که نه خو پلار او مور پلار له پکار ده چې لکه مور او پلار له پکار ده چې د بچو پرورش وکړي ځکه چې موږ تعلیم په نیمه کې پرېښودو او مسافر شو اوس راته احساس وشو ځکه چې په بد حالات مو ولیدو او خو خرچر لا پکار ده چې بچي بغیر تعلیم نه پرېږدئ ځکه چې اوس دور د تعلیم دی چې تعلیم دې نه وي په لیبر کې خو سم خم کار نشي کولی دا سروجان مفکر پیغام دی او دا محترم چمکنی سلام او د اخره کې راغو کوشش کوم چې ویل مې خورجانې په کراچۍ کې مې د یو ماشوم حالت لیدلی دی خو ځان چې ژوندی یم نو زامن به هغه خیر نشي هغه به مې هیر نشي کیسه ډېره اوږده ده خو لنډه به درته په ټکو به دا وایم در سره لږ معلومات درکړم ماشوم تعلق د پنجاب سره او پلار یې 50,000 یو کال هیرس کړی عمر یې تقریبا 12 کالو هغه تر سهار تر نیمې شپې پورې به کور نه صفایي او د ګاډي صفایي کول نو مالک د آرام دپاره په کور کې پرېښودلو کور کې نا پرېښودل او د کور په چت زه لاړو پیغام نه د محترم چمکني یو بل پیغام هم ښه اوږد پروت دی وایي داسې کیسه وکړه لاړو بس ټیم کوتاه دی او دا خو ډېر ښه پیغام دی خو ټیم ختم شو نو بس دا یو پیغام ووایم وایي چې ناهید خور ډول ته سلامونه وایي د زموږ حکومت او پلاران دواړه ملامته دي په کورمه کې د سدې او پاړچینار نه علاوه 5 ټولګۍ نه پورته سکول نشته مو چې کله به وم ټولګۍ کې سکول پرېښودو او پلار ځان سره کراچۍ ته بوتلم نو په کراچۍ کې زموږ پلار ته سیټ وویل چې ماشوم به دې سکول کې داخل کړم خو زما پلار ورته انکار وکړو نو زما پلار په خپله خو تعلیم نه و او زما ورسره هم احساس نه و نو وسګوره محترم چمکني ته د دې خبرې احساس نه د دې خپرونې د خپرونه به راغونډه کړو او د دې خپرونې زه وربنه نګین شاه زه ناهید صاحب تاسو نه ایجاد غواړو د خپل پروډوسر عدنان نصیر سره ښه وختونه درته غواړو په لوی الله مو الله پامان
نیمې بجې دي د خپرونه تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو د خپل کورونو نه دا یو ساعت خپرونه ده چې تاسو هم کتئ شئ هم اورېدی شئ تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان شپږ نیمو نه تر اوه نیمو پورې او د افغانستان د شپږو نه تر اوو پورې د هغې نه پسې تاسو ته بیرته تکراروو او تاسو بیرته کتئ شئ دا خپرونه د مهال په فیسبوک باندې راغلې ده او تاسو په فیسبوک باندې کتئ شئ هلته کې خپل کمنټونه رالیږلی شئ پیغامونه رالیږلی شئ او چې څه هم موضوع په هغې باندې خپل د رایې اظهار کولی شئ نو ناهید به راته ووایي چې نن په څه خبرې کوو بالکل نگین تاوت ان جون 12 نیټه ده نو بالکل د جون 12 نیټه چې موږ همیشه خپل ملګرو له د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم ورځ مخصوص شوی وي په کوم ورځ باندې په کوم نیټه باندې موږ هغه د سره هغه موضوع وروړو نن نه ورځ د جون 12 نیټه ملګرو ملتونو د ماشومانو نه د مشکل اخیستلو پر ضد یا مزدوري اخیستلو پر ضد یا دا ورځ نو انټلیکي د دې ته مخصوصه کړی ده چې ماشومان لري ایله د تعلیم مو کې ورکړی شي هغه نه د مزدوریان د کار نه اخیستل کیږي او په دې چې په نړۍ کې د دې شرط ډیر زیاته ده نو په دې بنیاد باندې هغه د ورځ مقرر کړي چې په دې ورځ باندې غټ غونډې وشي سیمینارونه شي خلکو له آگاهي ورکړي شي پوهه ورکړي شي او داسې ادارې جوړې کی او داسې طریقې باندې ملکونو سره مرستې وکړي چې هغه د ماشومانو دغه د مزدوري د وخت تعلیم د وخت نو هغه په مزدوري کې لګي چې دا ول په تعلیم کې بدل کیږي د پرای کار کې د غونډې کیږي نو د ملګرو ملتونو د مخه دغه د مزدورانو د کمشره چې د پنړۍ کې په بل یغې د سوچو کو چې د په دې باندې کار په کار ځکه چې په نړۍ کې دا شر ډیر زیاتی لګي د دې کې افریقا چې نو په اول نمبر چې هغه کې د مزدوري شر ډیر زیاته د ماشومان د کار اخیستلو شر چې نو هغه ډیره زیاته د دې تر مخه چې هر 15 ماشومان کې یو ماشوم چې نوغه خامخا مزدورکار د کار کې په مختلفو ځینو کې کار کې لګیا دي او د دې ترڅنګ بیا چې نو په مجموعي توګه بیا خبرو کې نو د افریقا کې 2 میلیون خلک چې ماشومان چې دي نوغه مزدورکار دي او کارونه کې په مختلفو حوالو سره دغه شان بیا په دیم نمبر د په اول نمبر د افریقا بیا اسیا یا پسفیک ملکونه چې کوم دي نو هغه بیا په دیم نمبر دي چې په هغه کې په هر څلور ماشومان کې یو ماشوم چې هغه مزدورکار دی او مزدوري کوي او په مختلفو ځایونو کې خو بیا دا ویل کېږي چې دا په کوم ملکونو کې لکه چې غربت زیات دی کوم ملکونو کې جنگ ځپلي علاقې دي کوم چې آبادی زیاته هغه ته دا قسمه شرف سیواوی د مزدورانو بیا نو کومه دغه شنو کو بیا پاکستان چې ملکونو کې بیا په خاصو افغانستان او پاکستان ته چې موږ په دې کې هم په دې حواله سره شرع ذکر سیوا د چې دلته هم جنگ ځپلي علاقې دي د تیرو لسیز د افغانستان کې جګړه د دغه شان پاکستان کې هم د بدامنۍ حالات غربت زیات آفتونه په قسم راځي نو دا هم ویل کېږي چې په کوم ملکونو کې غربت او آفتونه زیات او غربت زیات طوفان زلزلې په زیات راځي او جنگ وی امن وی نو هغه ته بیا ماشومان د سکولونو بهر وی او هغه بیا زیاتره د خپل کور گاډي چلول د پاره ماشومان مزدوریان د پاره سړکونو ته روزي میخانو ته زی په کورونو کې دنه کار کوي په کالینو کوم ځای کې جوړیږي مختلف حوالو سره بیا د هغه د دې ترڅنګ هغه بیا د دې ستونزو کار کوي او بیا نن سبا کووډ 19 په وجه هم کوم ګورو نګین نو هم ډېر ستونزې لکه ماشومان د پاره ډېر زیات ستونزې پیدا شوې دي چې هغه په کورونو کې بندي دي غربت زیات دي مزدوري نه غوسه شي کور کې ډوډۍ غوسه شي ماشومان روزي مزدورو پس روزي دغه شندغې د سیاست لپاره هم خنه د خو بیا هغه مختلف طریقو سره ابیوز کېږي لګیا دي نو نن دا ورځ کې په دې ملګرو ملتونو لخوا د مزدورانو لپاره یا د مشکل اخیستلو پر ضد مازل کېږي نو موږ چې موږ ول اوردونکو سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو د خپل ماشومان څنګه په سیمه کې ماشومان د پښتنو په سیمه کې د ماشومان څه حال دی ماشومان سکول ته ځي نه ځي په کومه طریقه ماشومان ابیوز کېږي کارونه لغې کېږي لګیا دي نو دغه څه نظر دی څنګه ویني څنګه د دې حل ویني دغه موضوع دی نګین ته پکې څه بالکل دغه موضوع دی نن ولې چې دا داسې ورځې چې کوم د ملګرو ملتونو لخوا منځلې کېږي په هغې کې چې کومه موضوع داسې وي چې کوم ورځ داسې وي چې زموږ د نړۍ سره تعلق لري یا تړون لري نو په هغې باندې بیا خبرې کول لازمي وي ولې چې ملګري ملتونه که یو ورځ منځي نو د هغې شاته یو پوره لوی مقصد وي د هغې یو وجه وي چې په څه وجه باندې دا ورځ منځلې کېږي په نړۍ کې په ماشومانو باندې هغه سخت کار هغه سخت مشقت
د بدني مشقت اخیستل چې دي نو هغه غیر قانوني دي. په ماشومان باندې مشقت کارونه کې نشي اخیستي. هغه ماشوم چې د 15 کال نه واخله تر 18 کالو پورې لکه ماشوم ګڼل کېږي، تر 18 کالو پورې ماشوم ګڼل کېږي، هغه پورې ماشومان باندې بدني مشقت کار اخیستل او بیا هغه کار چې د ماشوم ته خطر وي، د څه خطر وي، د هغه وجود ته خطر وي او د هغه ذهني حالت ته خرابېږي او د هغه تعلیم ته خرابېږي، د هغه سماجي ژوند ته خرابېږي. هغه کارونه د ماشومانو د لپاره اغیزمن ګڼل شوي دي، هغه خطرناک ګڼل شوي دي او 15 کال نه تر 18 کالو پورې ماشومان چې دي نو په هغه باندې سخت بدني مشقت کار اخیستل غیر قانوني دي. دا په پاکستان کې هم دي او دا نړۍ په هر یو هیواد کې د قشانی دا ټول قانون چې دی نو دا منظور شوی دی. هغه خو بیا هم کتل کېږي چې د غربت د لاسه په زموږ په هیوادونو کې هم دا چې دی نو په افغانستان او پاکستان کې ماشومان سخت کارونه کوي. چې کوم زموږ لیدونکي دا مهال په فیسبوک او په ټي وي دا کتلی شي چې څنګه ماشومان چې دی نو د ګاډو د کار کوي او بیا د یونیسف ادارې د راپور له مخه په جوړولو په ځای کې کار کوي او بیا ورسره په پټو کې کار کوي یا سروي ساتي. دا ټول چې دی نو هغه کارونه دي چې کوم ماشومان د لپاره منع شوي دي یا غیر قانوني ګڼل شوي دي. نو زموږ لیدونکي اوریدونکي تاسو چې دی نو دا موضوع موږ تاسو ته وړاندې کړه. دا نن زموږ موضوع د ملګرو ملتونو لخوا نن چې دی نو په سیمه کې د ماشومانو د مشقت لکه وجود یا بدني مشقت د کارونه اخیستلو پر ضد ورځ منځلې کیږي او په دې باندې تاسو کمنټونه راغلي شي. په کمنټونو کې پیغامونو کې تاسو دا ویلي شي چې تاسو په کوم عمر کې کار شروع کړی، کوم هغه مسافرونه چې بهر هیوادونو کې دا مهال ژوند کوي، چې تاسو کوم چې مزدوري کوي په بهر هیوادونو کې، نو کوم ته ویلي شي چې په کوم یو عمر کې تاسو دا خپل مزدوري شروع کړی و یا هغه چې کوم لکه ماشومان وي د 18 کال نه واړه وي او کنه په خپل وخت باندې شروع کړی و. نو تاسو هم زموږ سره د خپل د ژوند قصې شریکولی شئ، تجربې شریکولی شئ چې تاسو په څنګه په کم عمر کې او تاسو دا مزدوري شروع کړی و او بیا تاسو خپل رائے راکولی شئ چې د ماشومان باندې داسې کارونه کول چې ماشوم د لپاره نقصان لري د وجود د مزغو د تعلیم او د سماجي ژوند لپاره، نو هغه غیر قانوني دي. تاسو په دې اړه باندې خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. پیغامونه را روان دي په دې موضوع باندې، موږ ټاپوټونه هم لرو، هغه به هم تاسو وار په وار وړاندې کوو. خو وربشو پیغامونه ته نو نه هیڅ پیغامونه وړاندې بالکل نګین پیغامونه خو ډېر ښه را روان دي او د ما چې کوم مخامخ تفصیل دي چې خو موضوع سره تړلیم دي. سرور جان وایي چې نګین شاو نه سحر خور بالکل موضوع ډېره ښه ده. هر پلار ته پکار ده چې بچو باندې تعلیم وکړي، ځکه چې تعلیم نه بغیر ژوند ډېر سخت وي. بس غربت دا وي چې ماشومان نه پاتې، غربت وي چې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شي. او لوفر الکه نعمت الله وایي چې نګین شاه خو تاسو نه خو ته ډېر سلامونه کوم. موضوع ډېر زبردست ده. پاکستان کې ډېر غریب خلک دي نو ځکه دوی کار کوي او تعلیم نه پاتې شي. حکومت ته پکار ده چې دوی ته پام وکړي. زموږ وزیرستان کې هم دا خبره ډېره زیاته ده او ډېر هلکان خپل تعلیم ته هم خیال نه کوي. نو بالکل ماشومان هم تعلیم ته خیال نه کوي، خو ماشومان خو نه پیږي، مو پلار خو پیږي کنه له پکار وي. خو یا څونه چې ملګری لکه یا سرور جان هم دا خبره وکړه چې غربت داسې یو د زموږ په سیمه کې چې هغې د لاس خلک تعلیمونه نه پاتې کېږي. دغه شان نعمت الله هم وایي چې تعلیم خو خلک غواړي خو غربت زیات دی، نو دغه نشي کولی چې سکولونو ته ماشومان ولېږي. حکومت له هم پکار دی په دې حوالې سره چې کار وکړي. نو جی نګین تاسو سره حکومت خو کار کوي، چې حکومت قانون منظور کړی دی او هغه قانون باندې عمل کول ضروري دی. په هغه قانون باندې بیا د حکومت عمل په خلکو باندې چې عمل وکړي. خو چې یو قانون موجود نو بیا عام خلکو ته هم پکار دي چې د هغه قانون لکه ویمني او د هغه قانون باندې عمل وکړي. چې موږ په خپل په یو قانون عمل نه کوو نو حکومت ډېر قانونونه جوړ کړي چې عام خلک عام ولس پرې عمل نه کوي، نو په هغې قانون جوړل نو بیا څه فایده نه وي، هغه تش په کاغذونو کې بیا پروت وي. جمال الدین هم سلامونه رالیږلي دي، ډېره مننه. وعلیکم السلام. دا شاهد الله یو پیغام دی چې د الله نشي شاهد الله یم د کوهاټ نه بالکل موږ ټولو ته پکار ده چې خپلو ماشومان باندې تعلیم وکړو. داسې ډېر پلاران شته چې په خپله هېڅ کار نه کوي او دوی ته وایي چې کار کوه، که کار نه کوي نو کور نه یا کور نه وځه. بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي. پلار په خپله کار نه کوي خو ماشومان ته چې ته کار کوه او که کار نه کوي نو بیا کور نه وځه. داسې ماشومان داسې پلاران
هم شنو د کې بیا خو د حکومت خو دغه نه وی کنه چې اوس یو کس په خپل کور کې ناسي پلار په خپل کور کې نه خپل کار نه کوي ماشوم ته چې واشه ته مزدوري وکنه او کني نه بیا نو او نو دا او بیا لکه دا خو واقعي لکه ماشوم ته چې دینو هغه په خپل باندې دومره خو عقل وطني او دومره سوچ نه کنه دا خو د مشرانو کار دی چې هغه څومره ماشوم ته په دې اړه او هورکه سبق لکه اسکول ته لیکي یا سبقونه پیوای او کار پینې کوي نو دا پیغامونه روان دي پیغامونه بلول خو زموږ سره یو راپورټ طرف ته بلار شو چې عمران ټکر چې د ماشومانو لکه داسې خو بشري حقوقو فعال دي خو په خاصه توګه باندې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي او په دې اړه باندې ډېری تجربه لري او ډېر زیات په دې باندې جوړ نظر لري نو زموږ همکاري او خبريالي سادیه قاسم شاه سره خبري کړې وې نو هغه دا خپل ویډیو را لګلې دا چې وګورو چې عمران ټکر څه وایي او باید چې وګ وتکیرو او وایو او ځان پرې کوو زمانو عمران ټکر دی او زه د ماشومان د حقوقو لپاره د 13 کالو راځي خیبر پختونخوا کې کار کوم د محکمه سپارک ارګنایزیشن سره کار کوم بیا مې سچ فار سټرګل ارګنایزیشن سره کار کوم په افغان ریفیوجیز چایلډ پروټیکشن باندې مې هم کار کړی دی دغه شان د چایلډ رائټس موومېنټ خیبر پختونخوا چې کوم چپټر دی نو دا فاونډر زیم او غرض او مقصد هم دغه دی چې هغه ماشومان چې د 13 کالو نه عمر کم دی د هغوی د حقوقو فروغ او د هغوی د حقوقو تحفظ ممکن شي تر څو پورې چې د چایلډ لیبر خبره ده نو پاکستان په دنیا کې هغه ټاپ ممالک کې شامل دی چې کوم ممالک کې چایلډ لیبر شرح چې نو هغه ډېره زیاته ده او بیا ماهرین دا وایي ایکسپرټس دا وایي چې په هغه ملکونو کې چې کومو کې قدرتي یا انساني آفات تیر شوي وي نو هلته کې د چایلډ لیبر شرح چې وي نو هغه ډېره زیاته وي د بده مرغه زموږ په صوبه کې او بیا زموږ په پاکستان کې زموږ په ملک کې قدرتي آفات هم تیر شوي دي انساني آفات هم دهشتګردي چې کوم راغلي وو هغه تیر شوي دي نو هغه ماهرینو خبرې ته چې وګورو نو بیا په کنټکس کې دا خبره رښتیا ثابتېږي دین علاوه دام دا چې کوم ممالکو کې آبادی زیاته وي کومو کې غربت زیات وي کومو کې مهنګایي ډېره زیاته وي او کومو ملکونو کې چې د تعلیم شرح کمه وي او هلته قوانین موجود وي او عمل پې نه کېږي نو هلته هم داسې زیاتې نو بدقسمتي زموږ دا پاکستان کې اوس دا وخت ویل کېږي چې 2.5 کروڑه هغه ماشومان چې سکول ته تلو په عمر کې دي هاي سکول ته نه ځي عمر د سکول ته تلو دی 2.5 کروڑه دغه یادېږي بیا ویل کېږي چې کم از کم 1 کروڑ ماشومان په دغه 2.5 کروڑو کې هغه په چایلډ لیبر کې دي نو دا بیا په مختلفو شعبو کې دي ویل کېږي چې په د زراعتو په شعبه کې ټول نه زیات دي لکه 70% تقریبا یادې چې پای کې دي بیا څه په انډسټریز کې دي څه په هوټلز کې دي څه په ورکشاپس کې دي څه په قالین جوړولو کې دي څه په ورکشاپونو کې مختلف شعبو کې بیا دي کار کوي او یو پکې ډېر زیات چې هغې ته موږ هیډ اینډ سلیوري ویو هغه د دیوال شاته دي پټ دي هغه چې دی نو هغه چایلډ ډومېسټک لیبر دی په کورونو کې چې کوم ماشومان کارونه کوي او بل چې دی نو هغه پکې بانډډ لیبر دی چې والدینو یا نیکونو یا پلارانو چې دی نو هغې قرضې غشتي او د قرضو لاندې دایي ماشومان چې دي هغه د خښتو په بټو کې یا په زمیندارو کې هغې مزدورۍ کوي موږ په ملک کې د پاکستان د آئین د شق 25A لاندې تعلیم بنیادي حق دی د 15 کالو نه والا 1400 کالو پورې د هر ماشوم هلک او جینۍ لپاره بیا قوانین جوړ شوي دي په وفاقي سطح په صوبایي سطح باندې د مفت او لازمي تعلیم د 15 نه 1400 کالو پورې هر ماشوم لپاره زموږ په خیبر پختونخوا کې بیا یو سروې شوی وه په د تیر حکومت کې په 2013 کې شوی وه د هغې لاندې زموږ په صوبه کې 18 لکه سکول ګوینګ ایج ماشومان چې دي دا آوټ اف سکول دي نو زما لومبی سوال ستاسو نه د هر چا نه دا دی چې دغه 18 لکه ماشومان سکول ته نه ځي نو چېرته ځي نو بیا زموږ چې کوم قوانین دي که هغې ته موږ وګورو نو د پاکستان د آئین لاندې که موږ وګورو نو چایلډ لیبر د 14 سال نه لاندې چې دی نو هغه بند دی بیا موږ کې د سلیوري خبره کوو
زمونږ بعضې چایلډ لیبر داسې دی چې هغه په سلیوري په ډیفینیشن کې راځي او زمونږ په آئین کې چې دی نو سلیوري چې دی د هغې ممانعت دی خو بیا مونږ سلیوري زمونږ په مختلف شکلونو کې په چایلډ لیبر په شکل کې زمونږ په دې ملک کې موجود ده او شته لکه زه به تاسو ته ووایم چایلډ ډومیسټک لیبر چې یا بانډډ لیبر نو دا چې دی یو شکل دی د سلیوري یا د غلامۍ بیا دا یو روایت یو رواج هم جوړ شوی دی دلته تعلیم اهمیت نشته دی خلک وایي چې دې سبق ووایي نو زه نه به څه جوړ شي که د ورکشاپ ته ولېږم مصري خو ورته جوړ شي ټایلر خو ورته جوړ شي نو دغه شعور او آګاهۍ فقدان هم دی خو سره لکه د آبادۍ زیاتوالی هم یو ډېر غټ فیکټر دی په موجوده دور کې چې په 2000 کې چې موږ یو په دې کې په یو غریب ملک او د هغې د کروڑونو ماشومان د سکول نه بهر وي هغه په چایلډ لیبر کې وي نو دا یو ډېره غټه المیه ده د دې باوجود چې پاکستان انټرنیشنل کمیټمنټس کړي دي د چایلډ لیبر د خاتمې لپاره خصوصا بعضې غټې معاهدې داسې دي چې په هغې باندې دستخط کړی دی داسې شعبې دي چې په هغې کې په کاغذونو کې ممانعت دی خو پریکټیکلي هغه شته دی نو په دې وجه باندې زما درخواست دا دی چې پاکستان حکومت او ورسره متعلقه چې څومره هم سټیک هولډر دي سیول سوسایټي دا میډیا دا علما دي ټریډ یونینز دي وکیلان دي څومره سټیک هولډر دي ای ټول لا په ګډه باندې په شریکه باندې دا یو اواز پورته کول پکار دي چې د تعلیم فروغ ممکن کړي او د هغې په ذریعه باندې د چایلډ لیبر خاتمه وشي د ډیوه سره اوسئ د ډیوه سره اوسئ یو ځل بیا تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي سره خبرونه کې هر کله وایو دا بي بي سي خبرونه ده چې خاني فني غا تاسو وړاندې کوو د مهال او نن موږ خبرې کوو د ماشومانو د مشقت کار اخیستلو په اړه باندې چې د ملګرو ملتونو لخوا نن دا ورځ منځلې کیږي چې په نړۍ کې د ماشومانو نه مشقت کار اخیستل په ضد باندې د نړیواله ورځ ده د قسمه کې دا وخت منځلې کیږي او په دې اړه باندې پوهه ورکول او په دې باندې خبرې اترې کول د خلکو د نور خلکو سره د په دې باندې چې د موضوع غنن راوړي د چې موږ هم وګورو چې تاسو څه وایي آیا په دې ورځ په اړه باندې یا د ماشومانو په دې مشقت چې کوم د اخیستل کیږي داسې ګران کارونه چې څنګه دین وړاندې تاسو په ویډیوګانې چې موږ تاسو د خبرو په مهال چې موږ تاسو لیکل لکه څنګه چې وسوم تاسو ګورئ د موږ ریډو اوریدونکو خو نشي کته خو ټي وي او فیسبوک ولا کته شي چې داسې سخت کارونه د ماشومانو نه اغستل دا غیر قانوني دي نن دا ورځ منځلې کېږي هم د پر ضد باندې چې ماشومانو نه باندې داسې کارونه شي چې کوم د 15 کال نه تر 18 کالو پورې ماشومان دي چې د ذهني او بدني او جسماني لکه او ورسره سماجي یا د هو په تعلیم باندې اثر پریوزي هم هغه دا کارونه ټول خیر کارونه دي نو په دې باندې به خبرې اترې کوو ناهید پیغامونه ډیر زیات د دې موضوع سره تړلي را روان دي چې هغه وړاندې بالکل پیغامونه هم وړاندې کوو خو دا خبره پکې هم دي مصری خانو کې ماشومان د کارون ته کتو نو دا او تا پکې وختي هم وي چې دا موږ اوریدونکو یا ملګری چې کوم فیسبوک ته لرم ته پیغامونه را لګي نو موږ ته دی وایي چې هغه د کوم عمر نه مزدوریان شروع کړي دي نو پښتنو په سیمه کې د بد مرغ هم دغه سبب دبني ده او آبادی چې د غربت د حکومت پاملرنه نشه نو په دې وجه باندې اکثر دا قسم ستونزې زیاتې مخې ته راځي زیاتره ماشومان هم دغه شان چې کوم زموږ په سعودي عرب او په دوبۍ او په مختلفو ځایونو کې نه د ډېر کسان پکې وي چې هغه د ماشومتوب نه دغه مزدوریان شروع کړي وي او بیا ماشومتوب کې بیا قسمه قسم لګین کړي اورېدلې وي په باندې دا سړي ډرامې جوړ شي او وینو ګورم په لارو کوڅو کې چې کوم مزدوران چې په هوټل کې کار کوي نو څنګه نوم ورته اخلي څنګه جیبه نومونه ورته اخلي لکه مصری خانه کې छोटे او د دې تر څنګه ماشومي کنه ماشوم یا نو په هوټل کې کار کوي کوم مصری خانه کې کار کوي
کله نور هر ځای کې لکه درځي سره کار کوي نو مختلف دغه شنمونه ورته کیږي چې کم دغه په نفسیات باندې لکه هغه احساس کم ترخ کار کیږي دغه شنه ماشومتوب نه چې مزدوریان شروع کی خو دې سره تړل یو پیغام دی نصیر الله ریحان را لګل دي هغه وی سلامونه کوم بچیان چې په کوموره کې کار کوي هغه بچیان اکثر د نفسیاتي بیماری ښکار کیږي هغه اول د احساس کم تاریخ تاشي هغه نرست ډیر بچیان بیا په پوخ عمر کې لیونیان هم شي او نو دا ذمہواری د حکومت کې دی چې خو موږ د حکومتونو خو دی لامل شي خو بلارانو ته هم پکاره چې خپل بچیانو له جون بچ کړي نو بالکل دا رښتیا خبره دی او کا چې دغه حالات دغه سچويشن دی دغه شن ماشومان سره کیږي چې هغه چې د ماشومتوب نه ډیر ناروغو سره ذهني ناروغو سره خو ډیر مخ کیږي ډیر نفسیاتي بیمار ناروغو سره مخ شي ځکه چې هغه لکه هر رنګ نظرونه هر رنګ غوښونه بیا څونه سختيانه وسره کې کا خو سخت وي او بیا د پاسه ورسره خلکو رویه نګین هغه په لکه زیات لکه ماشومان نه کوي کنه زوري یو خو نو په دې باندې خبره خو ده کنه چې هغه لکه داسې مشداسي کار کول په کم چې په د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه باندې هم تاسو کتئ شي چې د دې تاریخ لیکل کته پوره بیان کړی دی چې دا څنګه هغه کارونه چې د ماشومانو وجود ماشومانو ذهن او د ماشومانو تعلیم او دغه سماجی ژوند ته نقصان رسي هغه ټول کارونه چې دي نو غیر قانوني چې د ماشومان واغستل شي ماشومان مجبور کړي شي چې هغه کارونه وکړي دا ټول داسې مشقت کارونه چې دي نو هغه منع دي خو بیا هم په دې د هیوادونو کې زمونږ په سیمه کې په ټولو داسې غریبو هیوادونو کې مجبور شي خلک چې خپل ماشومان کار ته لګي او په دې باندې نه موږ خبرې کوو پیغامونه ډیر شي را روان دي د دې موضوع په اړه باندې هغه وړاندې خپل ویډیو لیدونکو ته نو سلطان مسعود یم د جنوبي وزیرستان شکی سیمې څخه ناهید خورتا ته نګین ته سلامونه او د روغتیا هیلمن یم ډیره خو جامع موضوع مروړي د دلته خونځي د ټولبندیز لکبله تل شوی دي زما دوه کشران ورونه دی سلمان او فضل سبحان هغه ته په کور کې سبق خایمه نو دا هم بالکل کووډ 19 په نګین دا هم لکه موږ اکثر غفل موضوعات کې نو دي سره خامخا تړون لري لګیا دي نو ماشومان کورونو کې ناسیا تعلیمي سلسله هم غړي وډي شوی دي نو په کار کې دغه باندې هم پاملرنه او کې ماشومان باندې نظر هم وساتي موږ په دې هم مخکې دا موضوع وروړي د ماشومان د ماشومان د دغه په حواله د کووډ 19 په حواله سره اغیزمن شوی دي نو په کار کې په دې باندې د نظر وساتي او دا یو پیغام دی چې بيخي لکه چې کوم دا وس تاسو سره یو راپورټ دی هغه موږ یو څو دقیقو کې وړاندې کوو دا پیغام بيخي دا راپورټ سره تړون لري وایي چې سلام نګین شاه او نهي سحر دواړو ته زموږ پښتانه کوم عمر کې په پاکستان کې دي که افغانستان کې دي د غربت له کبله د کورنۍ د اقتصادي وضعیت په وجه درانه کارونه کوي څوک د کور سرپرست نه لري خپل د کور مسؤلیت ور د غاړي دی هر څه مکتب هر څه تری پاتې دي د چا پلار د دې جنگ کې قرباني شوی دی او یتیم پاتې دی نو دا کم عمر په مستری خانو کې ټول کار یې د درنې او اوسپنې سره دي کنه نو بالکل لکه زموږ داسې یو راپورټ هم لرو په دې اړه باندې هغه به تاسو موږ بیا وړاندې کوو خو دا واقعي هغه ماشومان چې لکه په جنگونو کې دغه ژوند اغیزمن شوی د کور سرپرست نشته نو باید دغه لکه څوک خیال کول ولا نشته د کور ته به څوک د ډوډۍ راوړي د ډوډۍ به څوک پیدا کوي لکه د دې هر سره پر بیا هغه ماشوم مجبور شي چې کوم هغه هیوادونه چې د جنگ نه یا د بدامنۍ نه ځپلي دي او لکه دغه ماشومان بیا هم د دې په وجه باندې کارونو ته مجبور شي چې څوک بل څوک نه په کور کې سرپرست کنه نو تاسو ورکول لګي بالکل دا ریپورت موږ سره شو بلکې ځین چې ریپورت ته به ورم شو ځکه چې خبره دا شو کدي موضوع سره تړلې پیغام د موضوع سره تړلې راغو نو او په افغانستان کې چې کوم ماشومان دي د سکولونو نه بهر ماشومان دي دغه د بد امنیت د وجې د غربت د وجې د جنگونو له وجې کوم ماشومان بهر دي هغه کې لکه په دې باندې منظم شي زموږ همکاري یو ریپورت را لګل چې الته د کینیډای یو اداره ده زما په خیال چلډرن ویداوت بارډر په دې باندې په دې والی سره هغه ماشومان چې کوم د جنگون له وجې د پلیشوي دي بهر دي نو هغه د فرغي کار کینو دی ریپورت بالکل د اساسو دي خبرو سره زموږ د ضرور د میسج سره تړلې دا ریپورت بری ته وړاندې شو چې وته کار شي چې او داسې ادارې هم چې کار کوي د خلکو لپاره
د یونیسف ادارې د راپور له مخه په افغانستان کې دا مهال 3.7 میلیونه ماشومان د ښوونځي څخه بهر دي چې 80% یې جنکۍ دي. یونیسف د دغو ماشومانو د ښوونځیو د نه تللو علت په سیمه کې ناامني او غربت ښیي. شازیه هم د هغو شمیر ماشومانو څخه وه چې د غربت له کبله په 6 کلنۍ کې کار کولو ته مجبوره شوه او په لارو کوڅو کې د خلکو بوټونه رنګول. د هغې پلار په نشهیي توکو روږدي شو او شازیه د خپل کور او 3 خویندې وروڼو لپاره د خوراک څښاک برابرولو ذمهوارۍ په غاړه واخیست. خو د بې پولې ماشومانو د ښېګڼې ادارې د شازیې ژوند وژغورلو. بنیاد خیریه Children Without Borders یا د Children Without Borders یا د بې پولې ماشومانو د ښېګڼې مؤسسه یوه کاناډایي مؤسسه ده چې په کال 2014 کې مو خپل کار شروع کړ. د دغه ادارې بنیاد ایښودونکې او مشره نوریا کامران وایي دا یې ځان ته هدف وټاکو چې باید د ماشومانو سره مرسته وکړي ځکه چې همدغه ماشومان د هیواد راتلونکي دي. ما زیاتر فوکس خود سر اطفال گرفتیم که اونا در روی سرک هستن. زمون پاملرنه هغه ماشومانو ته ده چې د اسکولونو نه بهر دي او په سړکونو سوال ټولوي. نو موږ هغه ماشومان پیدا کوو، راغونډو او واپس اسکولونو کې شاملو او د میاشتې د سلو نه تر $200 د هغوی کورنۍ سره مرسته کوو. د Children Without Borders اداره نه یوازې ماشومان ښوونځي ته لیږي بلکې د ژوند د اسانتیاوو او د روغتیا لپاره یې هم هڅې کوي. د دې ادارې سفیر متین عثمانی وایي مسئله که بنیاد ما البته متشکل از 4 چیز مهم است. موږ څلور برخې په پام کې نیسو. لومړی د ماشومانو د زده کړې یا تعلیم، دویم د خوراک او څښاک، درېمه د اوسېدو ځای او څلورم ډېر مهم کار چې موږ کوو هغه د ماشومانو د درملنې دی چې کله ناروغ شي نو د دوا او درملنې پیسې ورکوو. اته کلنه شازیه وایي هغه ډیره خوشحاله ده چې بیرته ښوونځي ته ځي. کمک میکنه حال خیلی خوشحال هستم که مکتب میرم. تشکر. ما زیاتر فوکس خود سر اطفال د نیکه گرفتیم مرغه که اونا در موږ روی سرک لاولنۍ هستن. کاناډایي مؤسسه یو چې په افغانستان کې د ماشومانو کار یا مشقت دپاره کار کوو او په بریالیتوب سره توانېدلي یو چې د 2014 کال راهیسې د 200 نه هم زیات شمېر ماشومان واپس په ښوونځو کې شامل کړو او د سړکونو نه مو راغونډ کړل. از $100 گرفته تا $200 نظر به نیاز. د دې ادارې پرته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او USAID لخوا بیلابېلې پروژې دي کوم چې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي. منازه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگټن DC. Alexa, play VOA Diva. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستړي مشئ دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه او خپرونو کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په هکله وروستي او تازه خبرونه او ریپورتونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلی هم شئ. او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا سره ملګري کیدئ شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدئ شئ. یو ځل بیا تاسو ته د بشرمي په خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساعت خبرونه تاسو ته نه پنیر وړاندې کوو. نیم ساعت پکې پاتې شو او نیم ساعت پس دا تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو تاسو بیا کتئ شئ او اورېدئ شئ. د خبرونه کې نن موضوع ده د ماشومانو نه مشقت کار اخیستلو پر ضد باندې د ملګرو ملتونو لخوا نن ورځ لمانځل کېږي او په دې اړه باندې موږ خبرې کوو ځکه چې زموږ په سیمه کې هم ماشومانو نه ډېر زیات هغه کارونه اخیستل کېږي کوم چې
هغه نه دی کول پکار کم لکه د مشقت کار هغه د گاډو د جوړولو په ګراجونو کې کار کوي په پرو کې کار کوي د سارو کار کوي د په هوټلو کې کار کوي او هغه عمرونه د کار نه هغه عمرونه سکول ته د تلوي بیا د کارونو دا یوازې نه کارونه لکه د هغه وجود اغیزمن کوي خو ورسره د هغه نفسیات هم اغیزمن کوي ولې چې دا کارونه چې کوي نو ورسره هغه کار درس پکې بدی ردی سپکې سپوري ورسره د وجود لکه تشدد او بدني تشدد د دې هم ښکار کیږي دا ماشوم چې هم د دې سره لوی شي نو دا هغه ژوند کې زیات اغیزمن کیږي نو په نړۍ کې هم د ملګرو ملتونو لخوا دا ورځ منځل کیږي د ماشومانو د مشقت کار اخیستلو پر ضد باندې او دا ډیر غیر لکه دا غیر قانوني دي چې 15 کال نه واخله تر 18 کالو پورې د ماشوم نه همداسې کارونه لکه هغه باندې وکړي شي نو په دې باندې نن موږ خبرې کوو نه هیڅ خو لکه د دې خبرې خو بالکل او خبرې خو به خو د نګین دا چې دی لکه هر یو کس لکه خپل کارڅوکي په حکومت باندې زوره چې څوک په خپل د غربت هم دي دا ټول رښتیا خبرې دي زموږ ټولنه کې خو لکه توري ورو پیغام را لګل نو دې کې یو خبره خو شو هغه د بیا جناب نایسر صاحب تاسو نګین خور ته سلامونه وایم جناب ګرانو خويند موضوع ډیره خوندوره ده ماشومان د شرک دي کده د عرب وي د چړاو د خندا انداز یو دی دا شعر لګل واقعي دی خپل شعر د موضوع سره د ماشومان د قوم بشبه سرمایه د پکار د چې موږ د دې سرمایه اخلاقی او تعلیمي قدر وکړو او که څو کامیابی خزاني جوړه یا کنجي په خپل لاس کې ساتل غواړي نو بیا به بچو د ښه تعلیم حاصل کړي خو نه سر خو موږ پښتانه خو قوم غربت سره موږ د ډیر اولاد شوقین هم یو زه به یو ساده مثال مخکې کېږدم چې یو سړی په سفر ځي نو باید هغه خپل ځان دپاره د وړو سامان سپک جوړ کړي چې وړلی اسان وي همدغه مثال د اولاد هم دی چې اولاد کم وي ښه به خوري ښه به اغوندي او ښه به څکي والسلام نو یو ښه پیغام هم دی واقعي د لس ماشوماني او بیا چېرته 2 ماشوماني ته درې ماشومان واقعي دغه د تعلیم او دغه هر څه بیا ټیک خو دا خبره هم د هغه مشر چې پکې په هغه باندې بیا زیات بوج راشي چې هغه نه یوازې د خپل مور پلار ساتي خو سره ټول چې کم کشران خویندرونه هغه سره ساتي د مشر ډېر بد کېږي نو په کار دي چې د ماشومان دې ته هم د ډېر ښه نکتې ته زموږ پام وګرځولو د ډېر ضروري خبر ده شیر زمان شیرانی هم وایي ما بیا ماشوم کړه زه د رزق لټون ستړې کړم مورې په غېږ کې مې راپټ کړه ژوندون ستړې کړم حقیقت زموږ پښتانه ټول تقریبا همدغه شان چې نو د روزي پر روډۍ په تکل کې په مسافرو کې ټول ځوانیانې لګیا شي نو هغه په دغه شان شي حضرت الله پکې څوی هم وایي چې د سعودي څخه ملګری را سره د نورولي حکم النواز ګیلمن کمال ارمانی وتعالى بخوب درزي اسم لګراني مو مسافر تر نیمو شپو پورې فکرونه کوو هسې خوند راکړو دا موضوع نه خبر نه یم بخښنه غواړم دغه بس چې دا شعر راولېږو که نه نو بس همدغه موضوع دی د نیمه شپو پورې تاسو فکرونه کوئ همدغه وړوکي عمر نه مزدوریانې بیا ته چې کوم مسافر وروڼه دي هغوی هم په بهر هېوادونو کې هغه پښتانه چې کوم لکه مزدوري کوي د ویلډینګ په دوکانونو کې د ګاډو جوړولو په دوکانونو کې یا دغه شانتي دا واړه کارونه چې کوي نو هغه جزانن د کور نه لرې په څو سیمو کې ناست دي او د خپل کور والو خیال ساتلو لپاره هغوی ته وایي چې د هغو ژوند ښه شي نو په خپل ځان باندې سختي تېروي نو دا هغه مسافر وروڼه چې کوم په ډېر په ماشومتوب کې بهر ملکونو ته تللي دي او په عرب ملکونو ته تللي دي او هلته کارونه کوي نو د هغو ته هم دا ورځ نن دا ورځ ډالۍ ده نو پیغامونه نور هم را روان دي بالکل ابو عدنان موسی وایي چې سلام خویندو څنګه د کرونا په وجه سخت کال تعلیم ډیر متاثر شوی دی زه به دا بچو نه کله هم د مشقت کار نه اخلم زما بچي زما سکون دی نو بالکل د هغه ماشوم دغه سکون وي بعض اوقات د حالات داسې محمد رحیم پیغام راغو ګورم نګین د خو وسراو نګین شاه سلامونه په سهار مو په خیر موضوع ډیره خوندوره ده خو اکثر د موږ پښتانه مشران د غیر تعلیم یافته دي دا هم وجه ده چې موږ د ماشومانو په تعلیم مثبت اثر غورځوي خو باید موږ په خپل ماشومانو باندې
ښه تعلیم وکړو او د ماشومانو حقوقو ماشومانو بندي حقونه پوره کړو د ماشومانو بندي حقونه پوره کړو نو بالکل دا ټیک خبره ده په کار چې ماشومان باندې تعلیم وکړو خو لکه نن تعلیمونه خو په کار دي خو لکه د په نړۍ کې دا ورځ کوم منځل کېږي د ماشومانو پر ضد چې ماشومان کوم مشکل اخیستل کېږي نو هغه پر دغه ورځ منځل کېږي نو موږ غواړو چې تاسو موږ سره خپل تجربې خپل چاپیریال کې هر یو مور پلار خپل بچو د پاره تعلیم غواړي ښه صحت او خوشاله ورته غواړي خو لکه په دې کې بیا ډېری خبرې غربت کې پکې راشي نو بیا موږ وایو چې غربت بیا د ډېرو ماشومان سره د نیمتوري نګین درته یو ډېر ښه موغره راکو کنه چې دا پکې یو ډېر مهمه خبره ده لکه چې کوم ځای کې اکثر خلک وایي دا ماشومان خو لکه بس ویډیا دولت دی نو بس دا خو په لاس کې دی کنه نو بس هغه خو بیا دی چې دا په جون کې دا بیا ډېر اغیزي دا ماشوم په جون مرضی او بیا په کور په یو کس باندې چې کوم مشري چې تاسو لپاره پاتې جی دا یو د سترګو لیدلو قصه به تاسو موږ واړه یو سره لوي شو او هغه زموږ داسې یو زنانه او زموږ چې د پیژنګلو کې لکه پیغاوند کې وا او هغه چې د نظام دی ولکه کنه نو خیال پدې چې څومره ځامن شپږ ځامن دی وسه او هغه په ډیر ویاړ کولو چې زما خو لکه خزانه ده وي زما سره خو خزانه ده دغه به وي او پیسې براله دي خزانه در اصله پیسې براله دي بس خبره وکوله نو هغه په ماشومان باندې سبق نه وي خو واړه او چې څنګه به سره لوي شي لکه دا څو کال وشو کال بشو کاته به ولېګل کنه او ټول به کوټه پیسې راوړل نن خو لکه هغه زموږ د ماشوم ته خبر د وس مونږ رالوي شي ټول او هغه یو صحیح صدرک نه لګي دا ماشومان ګډ وډ شو شو او څوک لکه ونیولې شو څوک په جیبونو ته لاړو څوک په منشياتو په کاروبار کې اخته شو لکه ګډ وډ شو لکه ټول کورنۍ ګډ وډ ده لکه هیڅ پته نه لګي بالکل لګین دا خبره خو حقیقت ده لکه چې ګڼ ماشومان به دغه غشن تربیه هم نکېږي کنه نه غشن تعلیم او نه غي باندې چې باندې ما غشن پوره ماشوم له پوره ټایم په کاری دغه تربیه دغه جون جوړول د لپاره دغه ذهن جوړول د لپاره د اخلاق جوړول د لپاره هغه په جون کې د ټولنې د لپاره یو مهم غړی جوړول د لپاره چې هغه ټولنې د لپاره یو نفر ثابت شنو په هغه ټایم غواړي او کله ماشومان 12 ماشومان نو ته خو شان ټایم نه ملاويږي نه ووم دا چې لارو کوڅو کې ګرځي بیا څنګه لاسونو ته ورشي څنګه نظر ته ورشي کنه نو بیا یو کار به امین صدیقی وایي سلامونه امین یا موضوع ډیره خده مسافر خو وای کله هم وای بچي به سبق نه کړی وي هغه احساس شوه او بیا حکمت شاته او عزت شاته او ریبه انور شاه او نور شاه ټول ته سلامونه لګنی نو ډیره مننه تاسو خبره صحیح ده سرور جان مفکر وایي چې سلامونه نګین شاه وایي نه انتهال وزت د 2019 کې وای سافر شوی ما او په مسافری وای ډیره ګرانه ده الله یې زموږ خپل وطن سبب جوړ کړي نو تاسو 2013 کې مطلب دا چې تاسو هم دغه وکاله او شبهات او ګوري چې په څو عمر کې به یو مزدوري وکوي دغه شالي د حسن امان الله ظهیر کاکړ هم وایي چې په مونږ ډیر کارونه وکړو یو ماشومتوب او بل د کور ذمہوارونه نو ماشومتوب بیا د کور ذمہوار او سید امان الله وی سلامونه احترامات نګینو نه هدوړو ته اسد الله یم د بنونه او لن و دومره وایم چې کلم ته هیڅ نشي کلم نه هیڅ شی هم زورور نشته کلم تو په دا راکټ دی مرمری دا او دا کلم مقابله هیڅ نشي کولای تاسو دا کلم دا وجه دا نن تاسو چې موږ سره همیشه پیغام راکوي هم دغه وجه ده چې تاسو نو پدې هله چې لور سلامونه ورکړي ما کوچنی لور وړه لوري سلامونه انسا جان نو وعلیکم السلام انسا جان ته زموږ له خوا ډیره مینا او ډیره مننه په دې لور ډیر تعلیم او ډیره کامیاب کو چې ډیره خوشاله ډیر کامیابی او خوشاله ژوند ورته غواړو مننه وعلیکم السلام امین صدیقی دله کوي د زما سلام وي زما یو کمنټ مو نه وی ټول زما کمنټونه چې د موضوع پاړو ما خو اوس تاسو کمنټ اول وستو او کنورم څه کمنټونه تاسو را لګري خیر د مونږ به یو نظر ته وګورو تاسو کمنټ چې دی هغه به اول ولو او مونږ یو راپورټ لرو هغه راپورټ ته بلار شو دی ترمنځ بیا مونږ تاسو کمنټونه مو لټاو چې څومره مو را لګري یو کومه اول وستو هغه نه وړاندې به هم یو بل وسره او دوه مال وسره دي ماته یاد شي او نو مونږ راپورټ لرو چې زموږ خبريالي صادق قاسم شاه د لګلې دي د بشري حقوقو او د ماشومانو د حقوقو فعال ده ویلری خان یوسفزئی او هغه چې دنو د سبب خیر جرمني سره تړون لري او هغه راغلي د هغه د پښتون سره پښتون ته واده ده او بیا د پښتون
د پښتنو د ماشومانو لپاره هغه کار کوي لګیا ده او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي. نو هغه په دې نن ورځ په اړه باندې یو څو خپل خبرې زموږ سره شریکې کړې دي د ویډیو په لاره باندې. نو دا به خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو د نه پسې. زمانو Valérie Khan Yousuf Zahide also the Group Development Pakistan Executive Director یم. Group Development Pakistan یو پاکستانی اداره ده جو که مشرومان حقوق دپاره کار کوي. سبا 12 of June International Day Against Child Labor بین. Child Labor مشرومان دپاره لوی ظلم ده. ځکه که مونږه مشرومان نوکران اور مزدوری دپاره استعمالو مطلب دا دی که بچو سره تعلیم بنایی، حفاظت بنایی، صحت خراب بشی اور سایکولوژیکل مسئله بایی سره. زمون دیوتی دی که مونږه بچو لخیر کو. او دویمه خبره ده دا چای لیبر ختمول دپاره او سپیشلی لوی فاکتوریز که پکار دی که مونږه مینیمم ویج انفورس کو عدل سره کنه مشران سره مور یا پلار سره. خود دا صحیح نه دی که مونږه بچو استعمال کو چای لیبر دپاره. کله بچو کار کوي نوکران او مزدوری په طرف تاسو ته پته شته کې د زیاتی کولم چانس زیاتی او بیا د ډیولپمنت هم صحیح بنشي. دا پکار دی که موږ د سیټیزنز بچو د خیر ساتو. او دویمه خبره ده پکار دی که قانون هم ریفارم کو. چایلډ لیبر ډیر زیات دی پاکستان کې، ساوث ایشیا کې. او پکار دی که مونږه worst forms of child labor such as لوی فیکټریز کې یا child domestic labor کې ختم بکو او که ډیکلیر کو worst forms of child labor. زمون کنسټیټیوشن هغه وایي کنه چې جب بچو دپاره نقصان راځي کار سره بیا پکار دی که دې کار به نه کوي. پاکستان ILO convention دستخط کړی دی، یونایټډ نیشن کنونشن on the rights of the child دستخط کړی دی. پکار دی که ټول دا لیګل اوبلیګیشن مونږه انفورس کړو. د ډیوه سره اوسئ. د ډیوه سره اوسئ او دا بشري خبرونه ده د مهال تاسو نه پنیغه وړاندې کوو. یو 15 دقیقې پکې نورې پاتې شوې دي او تاسو هغې نه پس بیا دا بیرته کتلی شئ، بیرته اورېدی شئ. نن موږ د خبرې کوو د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د ماشومانو نه د مشقت کار اخیستل یا مزدوري په ماشومانو باندې کول د هغې پر ضد باندې ورځمانځنې کېږي او په دې اړه باندې نن خبرې کوو. دا زموږ نن موضوع ده. نو کمنټونه ډېر زیات را روان دي او زموږ سره وخت کم دی نو کمنټونو ته به هم ځو. خو د نن چې موږ خبرې کوو ناهیف فورما ته بیا هغه ماشوم را یاده شوه چې هغه په میټو یا هغه مرغۍ چې دی نو په خطایي کې والوته او هغې چې کوم مالکانو د هغې جنۍ د اته کلنه ماشومه وه هغې دومره ووهله چې هغې عجزه لکه مړه شوله د هغې وهلو نه د هغې تشدد نه. او هغې بیا لکه هغه چې حالت خراب شو او هسپتال ته یې بوتله او هسپتال کې همداسې پرېښوده وتښتېدل. بیا لکه په هسپتال کې بیا همداسې پرته وه، څوک یې د تپوس نه و چې دا څوک ده کوم ځای نه راغلي. نو هغه عجزه یې دومره وهلې وه اته کلنه ماشومه چې صرف یو مرغۍ والوتله او د هغې نه. نو که مرغۍ څومره هم ګرانه وه، که ډېره ګرانه وه، خو د هغې ماشومې د ځان د هغې د جان د هغې د ژوند نه خو زیاته ګرانه نه وه که نه. بلکل هغې ژوند خو دومره ارزان نه و چې د یو مرغۍ په الوتو. مرغۍ خو بیا هم راتلی شي، دا جنۍ خو بیا ته نه شي راتلی. نو د هغې مالکان چې دي هغو خو په ښه لکه په دې باندې لکه مجرمان دي د دې. خو مور او پلار ته یې هم د دې ښه برابر لکه په دې کې مجرمان دي چې هغوی که لکه خپل د ماشومې یا یې دومره تپوس نه دی کړی یا یې لکه دومره په کم عمر کې لکه کار ته ولېږله. نو مطلب غربت خبره پکې بیا هم اقه شان راځي. خو که کار ته یې لګي نو بیا تپوس پوښتنه خو کوئ چې ماشوم په څه حال کې دی.
کنه مطلب په دې باندې په خپل حقوق باندې د ماشومان په حقوق باندې بیخي خبر نه دي نو دا سي خبر یې ترې چې کېدنه ماته غو ماشوم بیا تر یاد شو نو مې بالکل نګینا د سوشل میډیا خبرې په سوشل میډیا خدا سي ویډیوګانې ته وګورئ چې کله کله د زړه درد کوي کنه اوس ډېر ورځې هم یو ماشومان د غباري یا پوکڼې یا څه ورته وایي څوک ته غباره وي څوک ته پوکڼې وي تاسو بالونه د فوټبالونو دا څنګه خاصه هغه باندې هم لکه چې نو چې دا ګراند یو چې وهلو ډېری وهلو پیپر په خو کسدا چې کیسه هم نو هغه ماشوم خپل غوا خرڅولي او دا باندې د بال پتا باندې ګران خرڅ کو دا غبار تا ګران خرڅ کو قیمت د سوشل میډیا د سوشل میډیا د لارې بیا څه خبر شي چې هغه ماشوم هم بیا لکه پاتې نشو هغه دومره دارالې وشو نو عجیبه لکه د ټولنه کې نو دا خبرې دي چې ماشومان به هر روزي مزورو د پاره د غربت د لاسه د حالات څنګه چې موږ وایو چې د ډېر خبرې پکې ډېر شامل دي چې د تعلیمیم د غربت هم د بدامنیم د جنگ په وجه هم خلک چې نو بل نور لارې نشته بیا ماشومان ډېر د کور کې او خرچي ولا کسان نشته نو بیا خلک دغه شان مزرو لروزي خو با خلک لکه عجیبه غونتی لکه رویې دي د خلکو کنه انسان بيخي انسانيت خلکو نه وزي لګیا دي نو په کار کې بس مو کار کوي او د غربت بیا خو خیال په هم کوي ماشوم خو لکه د ګل خیال کوي بالکل هغه خو خلک پیغام را لګل دي لو فر هلک نعمت الله ورته هغه جس خپل دایګ پلان شي بدللې نعمت الله وایي چې سلامونه قبول کړئ او نه هیڅ د پاکستان کې ډېر خلک ماشومان نه داسې کارونه اخلي چې دوی مستقبل خرابېږي ماشومان خو دومره سوچ نه لري چې دوی خپل مستقبل ته پام وکړي نو دوی مور پلار ته پکار دي چې سبق دی ولېږي او حکومت ته پکار ده چې د غریبو خلکو ته ډېر پام وکړي ځکه ډېر خلک په ماشومانو تعلیم نه کوي دلته رشوت باندې کار کیږي کار باندې ډیپټي ملا رشوت بندۍ کار ډیپټي ملاويږي او ډېر غریب خلک بیا پاتې شي که دوی تعلیم کړی وي او هم لایق وي نو د ډېرو خلو زړونه به مات شوي د تعلیم نه بس سلامونه راته ورسوي بهترین او راجا خان او محمد او اسناد شاګل ته نو صحیح خبره ده چې بیا رشوت توجه نه بیا کارونه نه ملاويږي نو دا خبره هم صحیح نه نو اصل یو ګیله خو نه ده او دا یو پیغام دی خالد سرحدي وی چې زه د 15 کالو کار ته کال ومه کله چې د افغانستان کې هم کار شروع کو او په مکتب د خو بدبختیانه یو به می 14 کې زخمی شوم په سینه می چری او خوري خو بیا می مور کار ته ونه لګلم اوس په ټوله ژوندۍ مسافره کې تیر شو دا خپل د شروع کې می سوې د 15 کالم کارلا تلم افغانستان کې هم می کار کوو هم مکتب ته تلم چې په بدبختانه په یو مکتب ته نو دا چې موږ وایو چې دا ملکونه دي هماغه داسې ملکونه چې د بدامني د چې جنگ دی چې ماشومان دي زیات هم دغه شان وجوهات هم دغه دی او په کې بیا افغانستان او بیا پاکستان داسې سیمې چې کوم دي د پولیسو دي د جنگونو د لاسه نو هغه دا قسم مسلې دي هم دا قسم ماشومان چې نو مجبورونه راوتی دي نو په دې اړه یو راپورټ هم لري که خو خدای وړاندې وکنه بالکل لیکن زموږ همکار عدنان رشید چې نو هغه یو ریپورت جوړ کړی دی د یمن کې هلته هم لکه بدامني ډېره زیاته ده هغه اول تم د جنګونو د لاسه ماشومان ډېر نسلونه پکې ډېر ځپلي شوي دي کې د دو ماشومان چې کوم مزدور کار دي په دې دغه په ژوند باندې چې هغه څنګه کار کوي څنګه مکتب ته ځي په دې باندې یو ریپورت دی نو دا به اردوونکو سره شریک کوم د یمن ستر ښار سنا کې ځوانان په مقبرو او اجیرو کې د کار روزګار په تلاش کې ګرځي 14 کلن احمد الحمدي هم په دغه غرض راغلی دی موږ اکثره د کار لپاره د جنازو انتظار کوو او که څوک مړ نشي نو بیا موږ دلته ګرځو او لوبې کوو 15 کلن یاسر العربي هر ورځ په سحر کې 2-3 غنټو لپاره سکول ته ځي او ماسپښین بیا د کار لټون کوي صباح اول ما اقوم د سهار د پاسېدو نه پس 8 بجې زه سکول ته ځم زه په سیکنډري سکول کې سبق وایم او تر 11 بجو پورې هلته یم زه بیا د خپل نیکه کور ته لاړ شم کله ناکله زه د خپل نیکه کور کې او کله خپل کور ته ډوډۍ له راځم زه ماسپښینه پورې انتظار کوم او بیا مقبرې ته ورځم که هلته داسې قبرونه وي چې صفایي یې پکار وي نو زه یې چونه کوم
زه د زیارت د ورځې پورې دا کوم او بیا د جمعې په ورځ اوبه خرڅوم. احمد او یاسر په سحر کې د یو څو غنټو لپاره سکول ته ځي. ملګري ملتونه وایي یمن کې لږ تر لږه 100 لکه ماشومان د سکول نه وتلي دي او 2.5 پورې هلکان د جنگ لپاره برتي کړل شوي دي چې پکې 10 کلن ماشومان هم شامل دي. راپورټ وايي د جنکو نیمایي برخه د 15 کالو ته د رسیدو نه وړاندې ودیږي. تیر کال د یونیسف د راپورټ لیکلي وو 2.5 سکولونه د استعمال قابل نه دي. په دریو کې 2 برخې سکولونه د بریدونو د لاسه ړنګ شوي دي. باقي پاتې 20% بند دي او 1% سکولونه د پوځیانو او د بیکوره خلکو په استعمال کې دي. د خوراک د کمۍ او د وبایي ناروغو لکه قیدس له وجې د ماشومانو ژوند د خطرو سره مخ دی. د یو ماشومې پلار رضوان وای فزینا على طول هنا المركز. موږ د هغې ټیسټونه وکړل او دوی وای د قیدس نه متاثره شوې ده. اوس د هغې علاج روان دی او ښه کیږي. د سنا ښار په هسپتالونو کې هم مریضانو ته پوره سهولتونه نه ملاویږي او ځینې لرې پرتو سیمو کې خو حالات نور هم خراب دي. چېرته چې د خوراک له کمۍ له وجې د ماشومانو ژوند په خطر کې دی. ډاکټر میکا الاسلامي وایي اذا عادت عفاف الى المنزل فهي که دا ماشومه بیرته کور ته لاړه نو بېشکه د هغې مشکلات به نور هم زیات شي او د هغې د کینسر رسولې نورې هم زیاتېدلی شي. د هغې په خپو کې د اول نه رسولې دي. سیو د چلډرن د یو اندازې تر مخه 15,000 یمني ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم وو کېدای شي چې د خوراک د کمۍ له سببه مړه شوي وي. 2 کروړه او 40 لکه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. 10 لکه نه زیات خلک د جنگ د لاسه بېکوره شوي هم دي. ستړي مشي یو ځلې بیا د بي بي شیرینې په خپرونه کې یو د بي بي شیرینې خپرونې ټیم چې ډېر لږ پاتې شوی دی نو بس پیغامونو ته به لاړ شو. دا یو پیغام ډېر ښکلی دی د ناهید زم چې وړاندې کومه وفا خوستي رالیږلي. وفا خوستي پیغام زما هم ډېر خوښ شوم. دا ځان ته مخامخ کړی وم چې دا پکې خامخا هم ځان ته کاپي کړی خو دې ولې چې زما نه پیغامونه وتښتي بیا وایي د موضوع تاسو وایي د موضوع په هکله وایي دا ویلی شي چې نن زه په کوم مقام یم. دا په دې وجه یم چې زه به کله په سکول کې وم ما به بیا د اتوار په ورځ مزدوري کوله خو د سوموار په ورځ به ستړی وم خو بیا به مې سوچ کوو چې که زه سبق نه وایم نو ټول مستقبل به مې بیا په مزدورۍ کې تېرېږي نور به مې بیا سبق کې زیات محنت کوو. نن الحمدلله زه ټیچر یم. نو دا وګوره دا دومره دا ټولو لپاره ګوره که مزدوري هم کوئ که نه ماشومان که مزدوري کوي خو تعلیم پرې مه پاتې کوئ. ولې چې خیر د مزدوري به څه وخته پورې شي که غربت ترلاسه کېږي خو بیا چې تعلیم حاصلوي نو اخر په څه مقام به ورسي. نو دغه پیغامونه دي نور پیغامونه وایي نه بالکل نه دا خبره ټیک ده چې ماشومانو کې دا یو جذبه پیدا کړي. مور پلار له پکار دي چې غربت خو په خپل ځای دی د هغې حل څومره حده پورې نشي راوستي. ډېرې مسلې دي پکې خو دا یو ماشومانو کې سوچ پیدا کړي چې بچې لکه د تعلیم دپاره ډېرې لارې شته پرایویټ تعلیمونه شته لکه چې نو مزدورۍ دپاره څنګه چې دا یو کس یو مثال دی نو پکار ده چې ماشومانو کې دا یو سوچ چې زه لوی شم زه تعلیم کوم چې زه لوی شم زه به جوړېږم که تعلیم مې ترلاسه نه کړو نو همدغسې مزدوري به ټول عمر مزدوري کوم مزدورکاره به یم نو دا یو ځان په هر وخت کې دا خبره ورته کول پکار دا ورته بیا بیا تکرارول پکار چې په هغه ځان کې تعلیم هغه اهمیت کینی چې او زه په هر صورت کې تعلیم ترلاسه کوم که نه نو هله به دغه اکثر زموږ ماشومان هم پروا نه کوي هلته وطن کې او مور پلار هم بس ورپسې پرېږدي چې هغه سکول ته نه ځي بس کې به سکول ته نه ځم خېټه کې مې درد دی په سر مې درد دی چې کوم ټیک لکه ماشومان دي غربت نه علاوه هسې هم لکه یو دي کې یو پیغام وخت راغلی چې ماشومان په خپله سکول ته ځي که نه نو هغې دپاره بیا پکار دي چې په ژوند کې تعلیم اهمیت کېښودی شي. شاعر مظلوم یار زدرانو د صدقه شانې خبره کړې ده که څه وایي د سلامونه یې رالیږلي وعلیکم سلام د دوبۍ څخه دا پیغام رالیږلی دی وایي زما په نظر ماشومان باید تل په نرمو خبرو عادت شي او د ماشومانو په مخ کې هغه خبره ونه شي چې په دماغ یې کوم بد اثر وکړي او بله خبره یې ماشوم روزانه نیمه په مور او پلار او نیمه روزانه لکه نیمه روزانه په مور او پلار ده
او نیمه روزانه یې په کتاب او استاد ده بیا ماشوم پورې زده کړه حاصلولی شي لکه چې نیمه روزانه د مور پلار سره یا نیمه د کتاب او د استاد سره وي نو بیا لکه زده کړه کولی شي نو دا بالکل صحیح خبره ده او امان صحیح هم امان صحیح پیغام لګلې خوسته وایي چې باید ماشومان ګلان دي ماشومان ته ښه تربیت ورکړو تعلیم ورکړو د صحت خیالي وساتو که چا خپل ماشوم ته تعلیم او ښه ژوند ورکړو هغه پلاران به کامیاب وي که ښه تربیت ونه کړي نو هغه بیا ناکام وي نور پیغامونه که در سره امین صدیقی بس داخلي سلامونه دي نعمت ګل هم وی هلو سلام او عبد الله ولی وی سلام او امین صدیقی د ډلې ماشومان وی سهار سکول ته روان دا سندره ولې ورکه ده ولې مو ورکه کړې ده نو بس ورکه کړې نه ده نن سبا روزانه دلته خو چې تاسو پته چې موږ د خپرونې د کووډ 19 لوجه کورونه خبرو هغه سټوډیو نشته سټوډیو کې به کوم باقاعده پوره سیستم نو دا هم لکه خبره چې لکه خلک ورونه کې نه تاسو لایف خبرونه موږ خبرونه ځکه سندري په کوس نشته خدا دې سروجان په پکې وایي سلامونه دې بیا لګلې دی چې وایي موضوع ډېره ښه ده ماشوم خو نه پوهېږي چې د تعلیم څه ګټ دی خو ګټه ده که نه خو پلار او مور پلار له پکار دی چې لکه مور او پلار له پکار دی چې د بچو پرورش وکړي ځکه چې موږ تعلیم په نیمه کې پرېښودو او مسافر شو اوس راته احساس وشو ځکه چې په بد حالات مو ولیدو او خو خرچر لا پکار ده چې بچي بغیر تعلیم نه پرېږدي ځکه چې اوس دور د تعلیم دی چې تعلیم دې نه وي په لیبر کې خو خم کار نشي کولی دا سروجان مفکر پیغام دی او دا محترم چمکنی سلام او د اخره کې راغو کوشش کوم چې وی مې خورجانې په کراچۍ کې مې دیو ماشوم حالت لیدلې خو ځان چې ژوندې نو ځوان به هغه خیر نشي هغه به مې هیر نشي کیسه او ډیره اوږده ده خو لنډه به درته په ټکو به دا وایم د سره لږ معلومات درکړم ماشوم تعلق د پنجاب سره او پلار 50,000 یو کال هیرس کړو عمر تقریبا 12 کالو هغه تر سحر تر نیمه شپې پورې به کور نه صفای او د گاډي صفای کول نو مالک د آرام د پاره په کور کې پرې خودلو او کور کې نا پر خودل او د کور په چت او زه لاړ پیغام الله دا محترم چمکني او بل پیغام هم خوګت پروت دی وایي دا چې کتاب خانه لاړ بس ټیم کوته ده دا کو ډیر ښه پیغام دی خو ټیم ختم شو نو بس دا یو پیغام وایي چې نه خو ډاکټر سلامونه وایي دا زموږ حکومت او پلاران دواړه ملامت دي په کورمه کې د سدې او پاړسینان نه علاوه پنځم ټولګي نه پورته سکول نشته مو چې کله به وم ټولګي کې سکول پرېښودو او پلار ځان سره کراچۍ ته بوتلم نو په کراچۍ کې زموږ پلار په سیټ ول چې ماشوم باندې سکول کې داخل کم او زما پلار ورته انکار وکړو نو زما پلار په خپل خو تعلیم نه او زما ورسره هم احساس نه و نو وسګوره محترم چمکني ته د دې خبرې احساس نه د دې خبرونه د خبرونه براغونډ کو د دې خبرونه زو وربنه نګینشه ازنه هیڅ تاسو نه ایجاد غوړ د خپل پروډوسر عدنان نصیر سره خو وختونه درته غواړو په لوی الله مستعان الله پامان